سورة يونس يولسم پارد او سورة يونس ابتداء ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس مکی سورت ده. مخی سورة انفال او توبه کی اعلان د جنگو د مشرکانو سره. دی سورت کې به بیانې د شرک حقائق او په مشرکین باندې رد په مختلفو طریقو او دغه اصل سبب دی د جنگ مؤمنانو سره. د مؤمنانو چې د مشرکانو سره کوم جنگ کیږي په عقیده باندې وي، ځکه چې د مشرکانو په عقیده کې شرک دی، د الله سره شریکان جوړ کړي دي. دغه رنګه په دې صورت کې چې د کوم موضوع ده، بنیادی موضوع یو خو رد دی د شفاعت قهریه، چې مشرکانو د الله سره خپل معبودان شریکان کړي دي، او بیا وایي دا به زمونږ سفارش کوي د الله په دربار کې او مونږ به د الله د عذاب نه خلاصوي. دا یو غلط فکر جوړ کړی دی. نو دا په دې صورت کې بله موضوع دغه ده چې ایمان دا فایده ورکوي چې د عذاب د نزول نه مخکې وي. که د الله عذاب راغی یا وقت د غرغرې راغی، ګوره بیا ایمان راوړل فایده نه ورکوي. لکه مثال کې به راوړي قوم د یونس علیه السلام، چې ګوره د یونس علیه السلام قوم د وخت نه مخکې ایمان راوړو، منه د عذاب راتلو نه مخکې او دغه رنګه توبې الله ته وکړه، نو توبې قبوله شوه. او که څوک راولګي بې وخته توبې وباسي، لکه فرعون مثال به راوړي چې هغه کله راګیر کړو د دریاب چپو توبې ایستلې، نو توبې ګوره قبوله نه شوله. د صورت مقصد به یو دی، دا موضوع به رواني چې ایمان راوړئ او توبه وکړئ مخکې له دې نه چې د الله په عذاب کې ګیر شئ. الف لام را، الله پوه دی په مراد د دې حروفو. ترغیب دی قرآن ته دی ولایت کې. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیتونه دي دغه کتاب چې حکمتونه والا دی، د حکمتونو نه ډک کتاب دی. دلایل پکې بیانېږي د حکمتونو نه ډک. الحکیم په معنا د حاکم هم راځي، فیصلو والا کتاب په معنا د محکم هم راځي، مضبوط کتاب دی. اکان للناس عجبا، زجر منکرینو ته. دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت په دی وجه نه منلو چې ته خو انسان بشری. الله وی مخکنی ټول پیغمبران بشرو سړیو. اکان للناس، آیا د دې خلکو دپاره عجبا د تعجب خبره، ان دا خبره تعجب والا د دې مشرکانو ته. اوحینا الی رجل، چې موږ وحی کړی یو سړي ته، یو بشر ته، منهم د دوی نه. موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی کړی ده، او دا یو انسان دی، بشر دی. منهم د دوی د جنس نه دی، بشر دی او نارینه دی. په دې باندې دوی تعجب کوي دا مشرکان. او دا وحی مرته کړی نبی علیہ السلام ته، ان انذر الناس، چې خلکو له یره ورکه. کم کسان چې منکرین دي دله یره ورکه د بد عاقبت نه، د بد انجام نه ویروه. وبشر الذین آمنوا، زیر ورکه مؤمنانو ته، ان لهم، چې یقینا دی دپاره قدم صدق، مرتبه د اوچته. قدم صدق بله معنا د ښایسته اجر دی، عند ربهم، په نزد رب د دوی. نو قال الكافرون، وای کافران، ان هذا، یقینا دا پیغمبر، لساحر مبین، دا خو خامخا جادوگر دی ښکاره. نبی علیہ السلام د جادوگر وای دا ظالمان. ان ربکم، بیان د وحید او دلیل عقلی د الله ر توحید. یقینا ستاسو رب الله، الله دی غزاد دی پیدا کړی اسمانونه او ځمکه، فی ستة ایام، په اندازه د شپږو ورځو کې. ثم استوى، بيد الله برابر شوی دی، علی العرش، په عرش باندې د خپل شان مناسب. یدبر الامر، انتظام کوي الله د ټولو کارونو. ما من شفیع، دی کې غرض دی په عقیده شفاعت شرکیه او شفاعت قهریه.
دی وی زمونږ معبودان به زمونږ سفارش کوي. مشرکانو به ویل الله فرمایي څوک سفارش کولی نشي مګر زما د اجازت نه بعد، او اجازت به صرف کېږي د مؤمن دپاره، د مشرک دپاره شفاعت نشته. ما من شفیع نشته دی څوک سفارشي الا من بعد اذنه مګر وروسته د اجازت د هغه نه، د الله د اجازت نه بعد به سفارش کوي چې هر څوک یې کوي، پیغمبران دي که نور نیکان صالحین او شهدا دي، اب ورته الله اجازت کوي خو د مشرک شفاعت نشي کولی. ذالکم الله دغه صفتونه والا الله دی چې دا مخکې ذکر شو. ربکم ستاسو رب دی فاعبدوه نو خاص د هغه عبادت وکئ. ګوره د الله صفات یې څه دپاره بیان کړه، د هغه بندګي خاص کوي، الله سره شریکان مه جوړوئ. افلا تذکرون تاسو نصیحت نه اخلئ. الیه اثبات د آخرت کې وس او بشارت دی مؤمنانو ته او کفارو ته پکې د آخرت یره ده. الیه خاص د الله طرف ته مرجعکم واپسی د ستاسو جمیعا د ټولو. وعد الله حقا وعده کړی الله تعالی چې یقیني ګرځولی ده، دا ګپ شپ نه دی، حقیقي د الله له طرف نه یو حق وعده ده یقیني. انه یقینا د الله چې دی یبدأ الخلق اول کوي، اول یې کړی دی پیدایش د مخلوق، یبدأ الخلق نه اول پیدا کوي خپل مخلوق، ثم يعيده به دوباره پیدا کوي لیجزي الذين آمنوا. دې ته هغه بیان وایي که نه د انذر او بشر، مخکې ویلو چې وانذر الناس وبشر الذين آمنوا. هغه دا ده الله رب العالمین مخلوق اولم پیدا کړی به دوباره پیدا کوي په قیامت کې. ولې؟ د دوه مقصدونو لپاره چې مؤمنانو ته الله رب العالمین بدله ورکړي د جنت او کافرو ته عذاب ورکړي شي که نه. لیجزی الذین دپاره دی چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک بالقسط په انصاف باندې. والذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی لهم د دې دپاره شراب څښل دي من حمیم د ګرمو ایشېدلو اوبو نه، خوټ کېدلي اوبه به الله څکي نعوذ بالله. وعذاب علیم او عذاب دی درناک بما کانوا یکفرون په سبب د دې چې دوی کفر کولو. هو الذي بل دلیل عقلی د الله له توحید دویم دلیل دی خاص الله غذا دی جعل الشمس ګرځولی دی انور ضیاء ډېر رڼا والا، والقمر او سپوږمۍ نورا رڼا والا. ضیاء ډېره رڼا ده، نور د نور نه لږه کمه رڼا ده. وقدره الله مقرر کړی دی د هر یو دپاره منازل منزلونه، د دې نور او د سپوږمۍ خپل منازل دي، منازل الشمس والقمر دواړه. یا صرف قدره کی ضمیر د سپوږمۍ ته راجع دی، د سپوږمۍ له الله مقرر کړي دي منازل لتعلموا دپاره دی چې معلوم کوي تاسو عدد السنین والحساب، شمار د کلونو او حساب د میاشتو د ورځو. سپوږمۍ او د نور باندې مونږ د ورځو دغه رنګه د شپو نو دغه رنګه د هفتو د میاشتو د کلونو حساب کوو که نه. ما خلق الله ذلك نه دی پیدا کړی الله دا نظام الا بالحق مگر د حق دپاره، د اظهار د حق دپاره الله دا نظام پیدا کړی دی، داسې جوړ کړی مرتب کړی. یفصل الآیات تفصیلی بیانوي الله دلائل، آیات نه مراد آیات التوحید دي، دا دلائل د توحید الله بیانوي لقوم یعلمون دپاره دا قوم چې هغوی پوهېږي. په دې باندې هغه څوک پوهېږي چې توحید والی هغه ته فایده لري. ان فی اختلاف الليل دریم دلیل عقلی د الله د توحید، یقینا په دې تلو راتلو په دې اختلاف د شپې و نهار او د ورځ کې. وما خلق الله هغه چې الله پیدا کړي فی السماوات والارض په دې اسمانونو په دې ځمکه کې لآیات خامخا دي کې ډېر دلایل دي لقوم یتقون دپاره د هغه قوم چې د الله نه یریږي، متقین د دې کائناتو د دې نظام نه عبرت اخلي او د خپل الله توحید پې پیژني. ان الذین سره زجر هغه مشرکینو ته چې هغوی د الله د ملاقات او د قیامت عقیده نه ساتله، دې نه غافل دي. ان الذین یقینا هغه کسان لا یرجون چې هغوی عقیده نه ساتي لقاءنا زموږ د ملاقات قیامت نه مني، داسې خبرې دي. ورضوا دوی رضا او خوشحاله شوي دي بالحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي باندې، بدل ته ښه په مزو کې دي. واطمئنوا بها او ښه خوشحاله دي په دې باندې، بس په دې اطمینان کړی دی چې مړم دا یو ژوند دی، ټوله مو
ټول هغه موج مستی او میلې به هم دلته کوو. والذین هغه کسان هم عن آیاتنا چې دوی زموږ د آیتونو نه غافلون بېخبره دي. بېخبره معنا دا د ځان یې په زوره غافل کړی متغافلین دي. نو اولئک سره دوی ته د آخرت یره دا کسان مأواهم النار ځای د ورتلو د دوی اور د جهنم دی بما کانوا یکسبون په سبب د دې چې دوی کوم ناکاره کارونه کول د غفلت نه ډک. ان الذین سر بشارت مؤمنانو ته یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی او عملونه یې کړي په سنت د نبي صلی الله علیه وسلم یهدیهم ربهم وبرسوي دوی لره جنت ته د دوی رب ایمانهم په سبب د ایمان د دوی. یهدیهم ربهم نه مراد دی الله به دوی ته هدایت کړي معنی د جنت طرف ته هلته به یې رسوي. تجري بهیږي به من تحتهم الانهار لاندې د دوی نه نهرونه فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به وي. دعواهم دا بشارت کې داخل دعواهم بلنه د دې مؤمنانو به فیها په دې جنت کې دا وي چې سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سلام وعلیکم السلام. بلنه به د دوی صحیح سبحانک اللهم پاکی د تعالی لره یا الله دا خبرې به کوي. دا هنګه حمد به مو وایي دا وروسته پسې وایي وتحیتهم او پیشکشي وایي د الله له طرف نه فیها په دې جنت کې سلام سلامونه دا خو یا د الله له طرفه ده سلام سلام قولا من رب الرحیم یا دا د چې سلامونه به دي یو بل ته کوي دا جنتیان. دویم دا د ملائکو له طرف نه به د سلامتیا زیری د عذاب نه سلام منه زیری د سلامتیا دی د الله د عذاب نه د ملائکو له طرف نه. و آخر دعواهم و آخری بلنه د دوی بدای چې ان الحمد لله رب العالمین. اخری بلنه بدای ان دا وی چې الحمد لله رب العالمین. صفات د کمال صفات د الوهیت صفات د عظمت خاص د الله د پاره دي چې پالنه کوونکی د ټولو عالمونو دی. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. زجر د منکرینو ته دی د عذاب د پاره چې غوښتنې کوي مطالبه کوي راول عذاب کم دی عذاب او کله خیره کوي ځان ته الله وی کدی دا کم شر چې دوی په تادی باندې غواړي دا که الله زر ورکولی که نه دې خلکو ته دا شر چې کله وغواړي یا بددعا وکړي ځان ته که دا بددعا الله زر قبلولی څنګه چې دوی خیر غواړي د هغې په شان ته چې الله دا خیر زر قبلوي د خیر دعا الله زر قبلوي په نسبت د شر که دا د شر دعا الله زر قبلولی اوس به وختي اجل راغلی وی خبره به ختمه شوې وی. خو الله رب العالمین حلیم ذات دی او په حکمت کار کوي حکیم دی. ولو يعجل الله للناس او که چرته زر رسول الله تعالی خلقو ته الشر شر استعجالهم پشان د زر غختو د دوی بالخير خیر لرام. ان که الله پاک د خلقو ته عذاب هم داسې زر ورکولی څنګه چې الله دې بندګانو ته خیر ورکوي او د دې دا بددعاګانې هم زر قبلولی او دغه رنګه دا خلق چې دا کله کله نبی ته وایي راوله که نه عذاب کم دی کم دی که دا الله زر په دې فیصله کولی لقضی الیهم نو خامخا به پوره کړی شوی به دوی ته اجلهم د دوی هغه نیټه د عذاب اوس په وختي عذاب راغلی وی. الله فرمایي مونږ ډیل ورکوو فنظر الذین نو پرېږدو مونږ هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې عقیده نه لري زموږ د ملاقات یعنې قیامت نه مني دا خلک الله مونږ پرېږدو فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون چې ګډوډ او سرګردانه وي. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه. زجر دی اوس منکرینو ته مشرک الله وایي چې یو مشرک انسان دی کله په تکلیف راغی کله په ډډه باندې پروت دی د درد د لاسه د تکلیف د بیمارۍ د لاس کله ناست دی کله ولاړ او موږ ته الله یوازونه کوي خو چې کله زه د ده نه هغه تکلیف لرې کړم الله وایي که نه نو دې دومره مس شي دومره تکبر شروع کړي ته به نه وایې چې ګینې ده باندې یو تکلیف راغلی او ما ته یې فریاد کړی و بېرته هغه خپل شرکونه او ګناهونه شروع کړي. واذا مس الانسان او کله چې ورسېږي انسان ته الضر تکلیف دعانا موږ ته آوازونه کوي الله بیا موږ رابلي موږ ته آوازونه کوي لجنبه په خپله ډډه باندې پروت دی او قاعدا یا ناست دی او قائما یا په ولاړه باندې په دې ټولو حالتونو کې الله نه دعاګانې غواړي.
فلما کشفنا عنه نو کله چې لرې کوم موږ د دنا ضره د دغه تکلیف مره نو دی روان شي په خپل هغه د شرک په لاره باندې داسې مستی شروع کړي او شرکونه کأن لم يدعونا گویا کې د موږ ته اړو آواز نه وکړی الی ضر هغه تکلیف طرف ته مسه چې ده ته رسېدلی و کذلک دغه شان زین للمسرفین ډولې کړی شوي ښایسته کړی شوي مشرکانو ته ما کانو یعملون هغه عملونه چې کوم دوی کوي ولقد اهلکنا القرون تخویف دنیوي د دنیا د عذاب یاره الله ډېر قومونه مخکې تېر شوي ظلمونه یې وکړه پیغمبران ورته راغلي خبره یې ونه منله عذاب مې وله ورکړ ولقد اهلکنا القرون او یقینا هلاک کړي موږ ډېر قومونه پیړۍ من قبلکم ستاسو نه مخکې قرون جمع د قرن پیړو ته وایي ډېر پیړۍ مې الله وي تباه کړي ستاسو نه مخکې لما ظلمو کله چې هغوی ظلم کړی ګوره دوی په وخت توبه ونه کړه که نه د صورت موضوع دا وه چې د عذاب نه مخکې توبه وکړي خو دوی توبه ونه کړه وجاءتهم راغلیو دوی ته رسولهم د دوی رسولان بالبینات په ښکاره او معجزاتو دغه رنګه په ښکاره او بیانونو باندې بینات یې ورته بیان کړه خو وما کانو نو دا خلک لیؤمنو چې ایمان راوړي کذلک دغه شان نجزي القوم المجرمین بدله ورکوو موږ قوم مجرمانو ته بس عذاب مې پرې راوست ثم جعلناکم دام تخویف کې داخل بیا موږ وګرځولی تاسو خلائف فی الارض اوسېدونکي وروستو د هغوی نه په دې ځمکه کې من بعدهم د هغوی نه وروستو خلائف چې د مخکې قومونو نه وروستو راشي تاسو مې بیا وروستو راوستی په دې ځمکه کې آباد مې کړی و مې اوسولی من بعدهم د هغوی د هلاکت نه وروستو لننظره دپاره دی چې موږ ګورو کیف تعملون چې په کومه طریقه تاسو عمل کوئ ګوره طریقه به د چای موږ ته نبي رالیږلی د نبي په طریقه عمل وکوئ ګوره وإذا تتلى عليهم زجر د منکرینو د توحید ته دی وایي یاره دا قرآن کریم خو ډېر ښایسته کتاب دی خو یاره دا مسله پکې د توحید چې ده دا یادوي تار وخت وی دا شرک دی او دا بابا له مزه او دربار له مزه او د غیر الله نه مغواړه دا خبره پکې مړه مه کوه که نه یاره بل قرآن راوړه غیر د دې نه او بدلو یا دا بدل کمه دا مسله پکې مه کوه ورته دا زما د ځان نه خو نه دي جوړې کړي دا خبرې چې زه به دا بدلې کړمه دا خو زه د وحي تابع یم ځکه مشرکان وانه توحید مسله بدلېږي وإذا تتلى عليهم او کله چې لوستلی کېږي بیانېږي په دې مشرکانو باندې آیاتنا زموږ آیتونه بینات صفا واضح قال الذين وایغه کسان لا یرجونا چې هغوی عقیده نه لري لقاءنا زموږ د ملاقات سوی ائت بقرآن راوړه یو قرآن غیر هذا غیر د دین او بدلو یا په دې کې تبدیلی وکړه غیر هذا معنا دا د دې قرآن په ځای بل کتاب راوړه دا معنا دا بالکل ختم کړه او بدلو تبدیل دی ته ویل کېږي چې همدا دي وي خیر دی او ترمیم پکې وکړه تبدیلی پکې وکړه معنا د توحید مسله ته لري کړه دا مو وایي چې هغه دربار له مزه او دی بابا له مزه او هبل شهید څه نشي کولی عزا ابوی څه نشي کولی منات بابا څه نشي کولی او هبل شهید نه مدد مه غواړئ دا خبرې راته مه کوه نبي علیه السلام ردي په دې شرک او دربارونو رد کو دی به دا مسله پکې مو بیانوه که قل سره جواب دی مشرکانو ته اے نبی دوی ته ووایه ما یکونو لی نه دی جایز زما دپاره ان ابدله چې زه دا قرآن بدل کم من تلقاء نفسي د خپل ځان د طرف نه ځان نه خو کې تبدیلي نشم کولی چې بعضې خلک وایي یاره دا وګوره دا سخته خبره کوي دا سخته وی الله ویلې ده په دې قرآن کې الله په شرک رد کړی ځای په ځای باندې ان اتبعو زه خو تابعداري نه کوم الا ما یوحا الی مګر د هغه څه چې وحي کېدی شي ماته معلومه شو د وحي نه بغیر د بل څیز تابعداري ناجایزه ده ولې که زه چېرته د بل څیز تابعداري وکړم او وحي پرېږدم که نه ستاسو د خواهش مطابق مسئلې شروع کړم نو انی اخاف یقینا زه یریږم ان عصیتو که چېرته ما نافرماني وکړه نافرماني دا ده چې تبدیل د دې قرآن وکړم یا په دې کې تغییر وکړم د ځان نه نو زه یریږم که دا نافرماني مې وکړه ربي د خپل رب نه عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه قل لو شاء الله ما تلوته علیکم جواب دی د مطالبې د مشرکینو حاصل دا دی دا قرآن بیانول دا خو ما څه د ځان نه د ابتدا نه ده کړې ځان نه مې دا خبره شروع کړې ده ګینې بلکې دا د الله رب العالمین په حکم زه دا کار کوم په تاسو کې ما اوسه پورې 40 کاله تېر نه کړه نبي علیه السلام 40 کاله تېر کړه
اوس پورې خدا مسلې ما نه کولې ځکه چې الله راته نو ویلي و چې اوس دا زه څه ویم نو د الله په حکم یې ویم ستاسو په خوښه زه اوس دا خبرې نشم بندولی قلت ورته وایي نبي لو شاء الله که غوښتی وی الله ما تلوته ما به دا قرآن نه وی لوستلی نه به مې بیان کړی علیکم په تاسو باندې ولا ادراکم به او نه به ما خبر در کړی وی تاسو ته په دې باندې فقد لبثت فيكم پس یقینا ما وخت تیر کړی په تاسو کې عمرا ډېر عمر من قبله مخکې د دې نه 40 کاله نبی علیہ السلام وخت تیر کړی دی د دې یو معنا خدا ده 40 کاله تاسو زمان صداقت او امانت پیژنئ دا هم پیژنئ چې زه امي یم نو دا مسلې زه د کم ځای نه کوم چې 40 کاله مې دروغ نه ویلې امانتداري مې کوله او څه مې لوستلي نه دي نو دا راته الله وحي وکړه که نه اوس هم زه دروغ نه ویم که نه اوس هم په دې خبره کې امانتدار یم هماغه صادق او امین یم که نه دویمه دا د 40 کالو کې ما د الله نه فرمانی نه ده کړې نو اوس به یې څنګه وکړم تاسو کې ما وخت تیر کړی دی یا دریم دا ده په تاسو کې ما 40 کاله وخت تیر کړ دا مسله ما نه بیانوله غلی وم ځکه چې الله نه ویلي اوس خو وحي راغه ځکه یې ویم افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ فمن اظلم دې کې زجر مشرکانو ته چې دوی لګی دی په الله باندې دا دروغ جوړوي فلانی بابا الله دا برخه ورکړی فلانی د فلانی شي ذمہوار دی دا د فلانی مرض ذمہوار دی دا فلانی کار کوي الله یې په الله دروغ جوړوي مړو فمن اظلم پس څوک دی ډېر لوی ظالم ممن افترا دا هغه چا نه چې جوړوي علی الله کذبا په الله تعالی باندې دروغ او کذب بآیاته یا دروغجن غني آیتونه د هغه د دې دوه معنی دي یو خدای مشرک مراد دی چې دی په الله باندې دروغ جوړوي او دا هغه د ایتونو تکذیب کوي دویم من افترا کی اشاره دیتی دا هغه کس چې د الله په کلام کې تبدیلی کوي دی مخکې ویل کنه او بدل هو د الله په کتاب کې تبدیلی وکړه نو چې تبدیلی دی وکړه لفظا یا معنا دا خو په الله به دروغ جوړ کړ کنه دا خو ډېر لوی ظلم دی زدا کار نه کوم انه لا يفلح المجرمون یقینا نشي بچ کېدل د عذاب نه مجرمان نشي کامیاب دی من عذاب نه نشي بچ کېدل ويعبدون رد الشرك في العباده دی ایتونو نه باندې دیرشم پورې دي ته 15 زجرونه او رټنې بیانای په دې باندې دي شرکونه کې لګي دی او عقیده غلطه جوړه کړې د شفاعت قهریه چې زمونږه دا معبودان به موږ له سفارش کوي او مثال ذکر کړی د فنا د دنیا دا رنګ به د آخرت بشارت او تخویف دا دوه ذکر کوي ويعبدون دي کرد د شرک فی العباده چې دا مشرکان د الله نه غیر د هغه چا عبادت کوي چې نه ضرر ورکولی شي نه نفع ويعبدون او دا مشرکان بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه ما دا هغه چا لا یضرهم چې نه ضرر ورکولی شي دوی ته ولا ينفعهم او نور له نفع ورکولی شي ويقولون وایدي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا اولیاء او دا بزرگان خو سپارشیان دي زموږ د الله په دربار کې دی ویل دا مکه کې چې کوم دا نیکان صالحینو چې دا لات دی دا منات دی دا هبل دی دا عزا دا زموږ سفارشیان اوس هم خلک وایي کنه پلانې بابا هم سفارش کوي هلک اول د بابا خیر غواړي چې په سایل کې تلا په دې ټال ځانګې سفارش وکړي نو قل سر په دې باندې رد آیا تاسو الله له خبر ورکوي په هغه څه چې الله یې نه پیژني په اسمانونو ځمکه کې معنا دا د الله ډو داسې شریک شته دی نه الله وی چې وی خو لکه ما خو شریک نه دی جوړ کړی خو چې ته وایې شته لکه داسې د دې مطلب دا شو نعوذ بالله لکه الله یې نه پیژني او تی ورته ورښیې چې یا الله ګوره دا دي ګوره شریک دی ښه د سره ګوره پلانې برخه ده الله وی عجیبه ده قل ورته ووایه ای زما نبي اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوئ الله له مشرکانو بما په هغه څه باندې لا یعلمو چې الله یې نه پیژني فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې څه معنی لیس موجود مطلب د الله رب العالمین خوړو شریک برخدار شته نه موجود نه دی نو تی ورته ورخې لکه نعوذ بالله لکه الله نه ير دی تی ورته ورخې چې دا دی کنه یا الله دا پکې د بچو ذمہوار دی کنه دا بل دا تا دی کنه او دا بل چې د من دانی ذمہوار دی کنه او دا بل د پلانی شي ذمہوار دی الله وی خال کزینه په جنم تیرا تراخه ما خو نه دی پیدا کړی ما خو څوک د دې کارونو ذمہوار نه دی ګرځولې وعلیکم السلام امام ابن جریر
داغه عبارت ابن کثیر نقل کړی دی معنا وی دا اتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الارض اي الله له خبر ورکوي پاغه سچ نه پاسمانونو کې شته نه پزماکه کې من د الله سره شریکان نشته او ته شریکان ولې الله له خبر ورکوي سبحانه پاک دی الله د دین او تعالی او ډیر پورته دی عما یشرکون دا غینه چې دا خلک وسره برخداران کوي وما كان الناس جواب دې او سوال چې د عقیده د شفاعت چې دا مونږ وایو زمونږ دا معبودان به زمونږ سفارش کوي دا بس تا په دین کې وایي منی نبی علیہ السلام ته ویلي مخکنو دینونو کې دا جایز و جواب دا دی چې دین د پیغمبرانو ټول یو دی په عقیده کې ټول یو دی اختلاف ورستو خلکو جوړ کړی دی وما كان الناس ونو خلق دین مخ الا امه واحده مگر یو ډله و په توحید د الله باندې الا امه واحده معنا بالتوحید توحید چې د امر فطری دی دا شرک عارضی رستو راغلی فاختلفون دي ورستو خلکو په اختلاف وکړو په دغه توحید کې خلکو کې شرکونه راغ ولولا کلمه دا د بل سوال جواب چې کله د دې د عقیده د شرک او د کفر د عذاب په ولې ناراضي جواب دا دی چې دا الله رب العالمین فیصله ده د مخکې نه دا شوې ده الله رب العالمین دا فیصله کړې ده چې دا امت الله دنیا کې نه تباه کوي په کلی طور باندې یا د الله فیصله ده یو قوم لا هغه پورې عذاب نه ورکوي چې څوک پورې دوی له خبر نه ورکړی په واسطه د رسول باندې ولولا کلمتنا کچرتنه فیصله د تاخير د عذاب کلمتنا مراد څه حکم تاخير العذاب که حکم درست کول د عذاب نه وکړه سبقت من ربک چې مخکې مقرر کړی شوی استاد رب د طرفنا لقضي بينهم نخامخ فیصله کړی شوی د خلکو په مابین کې فيما پاغس کې فيه يختلفون چې دوی پاغي کې اختلاف کوي اوس په وختي فیصله راغلی الله تعالی کړی خدا الله رب العالمین یو حکمت دې چې په خپل ټیم عذاب راولي او دې له مهلت ورکړي ويقولون زجر دې پدې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه معجزات طلب کول د خپل خوخي مطابق خواهش معجزات ويقولون ويد لولا انزل عليه ولنش نازل دې پدې نبی باندې آیه صنخا من ربه د رب د طرفنا یعنی چې کومه نه خمون غواړو من کومه معجزه خواهشي معجزه غختله فقلت ورتوای ای زما نبی انما الغیب یقینا علم د غیب خو خاص د الله سره دی فانتظرون انتظار کوئ انی معکم یقینا زمستا سره د انتظار کوونکو نه و اذا ذقنا الناس رحمه زجر منکرین ته په عدم شکر او په شرک باندې الله وی چې کله موږ د خلکو ته خوشحالي ورکو رحمت د تکلیف نه رستو به مکرونه کوي مقابله کوي زموږ پایتونو کې د دین دشمنی شروع کی دا داسې خلق دی نو و اذا ذقنا الناس او کله چې وسکو موږ د خلکو ته رحمت دا دی من بعد ضراء رسل د تکلیف نه مستهم چې کله دوی ته رسیدلې وي اول الله وی دې ته تکلیف رسیدلې تکلیف نه بعد په رحمت وکم سمانا رحمت دا دی چې هغه تکلیف ته ختم کوم خوشحالي ورکم معنا اول غریبي به مالدار شي یا دا د قحط سالی راغلی د دې فصلونه خراب شي نو الله باران وره دې ته وای رحمت پس د تکلیف نه دې به شرک شروع کی مترنا بنا او کذا وکذا دا باران همانه پلانی ستوري د وجنه او مشرکان دا به نه ویل چې مترنا بفضل الله ورحمته دا د الله رحمت او فضل نو دا رنګ کې چرته مخ کې پی بیماری او الله صحت ورکی دا دې ته ویل کې رحمت پس د تکلیف نه مستهم چې دې ته دا تکلیف رسیدلې هغه نه بعد په الله رحم وکي اذا لهم په دغه وخت کې د خلکو لپاره مکر مقابله کول وی فی آیاتنا زم پایتونو کې زم د ایتونو مقابله شروع کی دشمنی د توحید قل الله ورته وای الله چې اسرع مکر ډیر زر مقابله کوونکې ده الله بری تبا کی بل زمون ملائک ستاسو ټول مکرونه لیکي ان رسولنا یقینا زمون ملائک یكتبون لکی ما تمکرون غچ تاسو کوم مکرونه کوي من مقابله د حق کوي هو الذي زجر مشرکان خاص الله غزا د یسیرکم چې تاسو ګرځي فل بر په دی وچ ازمکه کې او البحر او په دریاب کې ګور الله وای په دی وچ ازمکه او په دریاب کې مزه ګرځوما
او بیا چې کشتۍ کې ګیر شئ بیا الله ته آواز کوئ چې یا الله نجات راکړه موږ به شکر ګزار شو. ورپسې ایت کې وایي چې کله درله بیا زه نجات درکړم نو بیا بغي شروع کړئ نه شرک شروع کړئ بیا درنه زه هېر شمه. عجیبه خلک خاص الله غذات دی تاسو ګرځئ په دې وچه ځمکه او دریاب کې حتی تر دې پورې اذا کنتم فی الفلک کله چې یئ تاسو په کشتۍ کې وجرین بهم او دا کشتۍ رواني په دې خلکو باندې بریح طیبة په هغه هوا نرمه باندې. طیبه لیکي نرم هوا د کشتۍ صحیح رواني لهرونه هم نه چپې هم نه چې کشتۍ د غر کېدو خطرې. وفرحوا دوی خو خوشحالی بها په دې سره نو جاءتها ریح راشي دې ته یو دم سیلی طوفاني راشي عاصف چې تیزې سیلی عاصف هغې ته وایي چې سم دا څیزونه ماتوي. وجاءهم الموج راشي چپې دې خلکو باندې من کل مکان د هر طرف نه دا کشتۍ په چپو کې راګیرې شي خطرې چې اوس کشتۍ غر کېږي. وظنوا دوی دا ګمانو کې انهم احیط بهم چې یقینا دوی خو راګیر کړی شو په دې چپو باندې. نو دغه وخت کې دا مشرکان به صرف الله ته آواز دا خو زموږ د زمانې مشرک دی چې وایي یاره په دریاب کې م ګوره پلانې بابا کشتۍ راوباسي د کلونو ورته یې مړه ته خو د مکې د مشرک نه ډېر بدتر د مشرک د مکې په باره کې الله وایي چې هغه په دریاب کې الله ته آواز کوي او ته په وچه ځمکه کې بابا ته آواز کوي په دریاب کې الله ته آواز کوي ته خو د مکې د مشرک نه بدتر شوی مړه. قرآن ته کښېنه لږ چې پته راته ولګېږي. الله وایي دا مشرکان دعوا الله دی دعاګانې به د الله نه غواړي مخلصین له دین خالص کوونکي هغه دپاره د بلنې. الدین نه مراد څه دلته بلنه او دعا د مدد. څه وایي الله ته وایي یا الله لئن انجیتنا یا الله که تا موږ له نجات راکړه من هذه د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا به شو موږ د شکر ګزارونه. فلما انجاهم نو کله چې الله تعالی دوی لره نجات ورکړي الله یې بچ کړي کشتۍ او غاړې ته بس ورسېږي. اذا هم په دغه وخت کې دا مشرکان یبغون فی الارض ظلم کوي او شرک کوي په دې ځمکه کې. سورې عنکبوت کې به هم وروستو راځي هلته 15 آیت کې هلته هم الله رب العالمین د دې حالت ذکر کړي. دی به شرک شروع کړي د دې نه بعد چې کله الله رب العالمین دا کشتۍ وباسي وچه ځمکې ته فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. هلته لګور بیا مشرکان شي شرک شروع کړي بیا دلته مو یبغون نه مراد دی ظلم او شرک. په دا وخت کې دی بیا ظلمونه کوي فی الارض په دې ځمکه کې بغیر الحق بغیر د حق نه یعنی شرک شروع کړي. یا ایها الناس خلق انما بغیکم یقینا ستاسو دا ظلم علی انفسکم د دې تاوان ستاسو په نفسونو باندې دی. متاع الحیات الدنیا من مزی واخلی د دې ژوند دنیوي نه لږ شان مزی والی خیر. متاع الحیات الدنیا فیدی واخلی د دې ژوند دنیوي نه ثم الینا مرجعکم بیا زموږ طرف ته واپسې د ستاسو فننبئکم نو موږ به تاسو له خبر درکو بما کنتم تعملون په هغه عملونو چې کوم تاسو کول. انما مثل الحیات الدنیا اوس ذکر کوي تزهید فی الدنیا دنیا کې بې رغبتي او مثال د ژوند دنیوي ذکر کوي. یقینا مثال د دې ژوند دنیوي داسې دی کما ان پشان دغه اوبو انزلناه چې موږ یې راورو من السماء د اسمان د طرف نه باران یې موږ نازل کړو د اسمان د طرف نه اوبه د باران فاختلط به نو ګډوډ راوخیږي په هغې باندې نبات الارض دا بوټي د دې ځمکې داسې بوټي مما دا قسمونه نه یأکل الناس چې خوري دا خلق والانعام او څاروي بوټي راوخیږي انسانان یې استعمالوي سبزیجات وغیره څاروي هم خوري ځمکه شنه شي د باران د وجې حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض چې کله واخلي دا ځمکه زخرفها خپل ډول او ښایست وزینت او ښه ډولې شي دا ځمکه تکه شنه شي ښایسته شي خلک یې لکه وایي فصل ډېر مزېدار وشي. وظن اهلها او ګمان کوي مالکان د دې ځمکې زمینداران خوشحاله شي انهم قادرون علیها چې یقینا دوی قدرت لرونکي دي په دې خپل فصل لو کولو باندې. زه وایي مړه سږکال ډېر فصل وشولو باران نه شوي فصل ډېر دی مالکان ګمان کې خوشحالي چې موږ خو قدرت والا یو دا به وریبو بله ورځې څو ورځې پس به ریبو. بس اتاها امرنا یو دم راشي هغې ته زموږ عذاب لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې هغه فصل الله وایي زه پې عذاب راولېږم
فجعلنا نو موږ وګرځو هغې لره حصیدا لو کړی شوی دلدل. حصید دې ته ویلی کېږي چې به لو شي او د یو بل د پاس دا ګډې وډې پرتې داسې الله وایي دا فنا شي د دې دا فصل کأن لم تغنه ګویا کې دا نه ولاړ بالامس پرون ته به نه چې پرون دلته فصل. دا مثال د څه دپاره شو؟ د دنیا ژوند هم دقه شانته دی. اول د انسان چې کوم دی ځواني ده ښایسته ډولي دی چې ګورې یو دم پې یا بیماري راشي لکه څنګه چې په دې فصل باندې د شپې یا د ورځې یو سیلی راغی که نه هر څه یې ختم کړه عذاب پرې راغی. دقه شان ځواني به یې یو تکړه به یو په غفلت کې به ګرځي او ښه ډولي به خلکو ته ښکاري څونه ښایسته ځوان دی ته ورته وګوره څونه تکړه انسان دی. یو دم به د بیمارۍ جټکه پرې راشي یو دم به یې راوغورځوي لکه فصل چې راوغورځوي او بس ویرې بیا ختم یې کړي بس بیا ورځې بیا جنازه یا یو دم اکسیډنټ وکړي بله حادثه راشي الله وي غافله کېږه مه ګوره د دنیا مثال د دقه فصل دی. خلک ورته هسې ظاهر کې خوشحالې شین دی او یو دم د شپې یا د ورځې سیلۍ توپان عذاب راشي هر څه ختم شي. کذلک دغه شان نفصل الآیات په تفصیل سره بیانوو موږ د آیتونو د مثالونو لقوم یتفکرون دپاره دا قوم چې هغوی پکې فکر کوي. آیاتو کې او آیات الامثال کې فکر پکار دی. والله د فنا د دنیا نه رستو اوس ترغیب الی الجنه جنت ته ترغیب چې راشئ مړه الله تاسو دارالسلام ته راغواړي. والله یدعو والله دعوت ورکوي خپلو بندګانو ته الی دار السلام هغه کور د سلامتیا طرف ته چې د سلامتیا کور دی غمونه پکې نشته چې جنت دی. یا دارالسلام ورته ځکه وایي چې هلته سلامونه دي یو بل ته به سلامونه کېږي مخکې تیر شوي. ویهدي او روانوي الله من یشاء چا لره چې وغواړي الی صراط مستقیم لارې نیغې طرف ته. صراط مستقیم منه د دین په لار روان اوسه نو به جنت ته به ځې که نه. للذین دا هم بشارت دی توحید والاو ته. للذین دپاره دغه کسانو احسنو چې ښایسته عمل یې کړی په اخلاص باندې الحسنه ښایسته بدله ده چې جنت دی. ښکلی عمل وکړه ښکلې بدله ده جنت. وزیاده او زیاتي انعامات هم پکې دي. زیاتی دا ده چې مضاعفت الحسنات هغه نیکۍ د الله په ډېرو ډېرو چندونو باندې بدلی. بل دا د رؤیت الله عز وجل د الله رب العالمین دیدار پکې دی الله دې موږ ته نصیب کړي. ولا يرهق وجوههم او نه به پټوي د دې مخونو لره قطر توروالی ولا ذله او نه ذلت. قطر ویلی کېږي خړوالي او توروالی ته الله وایي هلته په جنت کې ستا مخ نه خړي نه به توري او ذلت به هم نه د عزت ژوند دی. اولئک دا کسان اصحاب الجنت جنت والا دي دیو پاغې کې همیشئ. والذین کسبوا السیئات تخویف اخروي دپاره د مشرکینو د مخکې په مقابل کې دي دا اوس. والذین کسان کسبوا السیئات چې کوي بد کارونه یعنې شرک کوي او ناروا کارونه کوي. جزاء سیئات بدله د بدۍ چې ده بمثلها د دې په مثل ده. مماثلت یې په ناکاروالي کې دی لکه څنګه چې شرک ناکاره عمل دی نجس پلیت انما المشرکون نجسون پرون تیر شو کنه نو هغه مکان بم نجسی د جهنم چې هلته الله تعالی بوزي. طعام هم نجس دی. دویم دا ده چې دا بمثلها کې مماثلت فی العدد دی معنا دا د یو سیئه دی وکړه نو یو سزا د سورې انعام کې تیر شوی. جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة او پټی به دوی لره ذلت یعنې ټول بدن باندې بې ذلت. ما لهم نشتر دوی دپاره من الله د الله نه من عاصم څوک بچ کوونکی. هلته به د الله نه څوک بچ کولی نشي چې څوک به راشي پارټي به یا به د څوک پیر راشي الله نه یې بچ. دا یې اوس هغه بد حال ذکر کوي. د دې دا مخونه به څنګه وي مخکې خو د مؤمنانو مخونه ذکر کړه ښکلي به وي مزېدار به وي نه به پرې خړوالی نه توروالی. او د دې مخونه به څنګه د دې مشرکانو کأنما غشیت گویا که اغسطولی شوی بی وجوههم د دې مخونو ته قطعا من اللیل ټوکړې د شپې نه مظلمن چې تورې تورې وي. مظلمن په داسې حال کې چې تکې تورې وي تیارې پکې. مظلمن اصل کې دې ته ویل کېږي چې شپه یو سخته تیاره پکې تکه تورې. د دې مخونو ته به ته به چا د شپې د تورې شپې ټوکړې ورچولې والعیاذ بالله. داسې به الله پاک ذلیل کی به جهنم کی. اولئک دا کسان اصحاب النار اور والا دی دیو پاغی کا میشئی. و یوم نحشرهم جميعا مستخویف اخروی دی دا آخرت مشرکان دا پارا.
ویوم په ورځ باندې نحشرهم چې موږ به دوی راجمع کوو جمیعا ټول هلته به ورته الله رب العالمین ووایي چې اوس وښایې که نه مشرکانو باره کې به الله وایي ودروئ په ځای باندې تاسو مدرګې ستاسو شرکا دی یو مشرکان به یو دا مشرکان او د دې معبودان به یو ځای ودرېږي بیا به الله ردی په منځ کې جدایي راولي دا هغه کسانو چې دوی د نیکانو اولیاء او د بزرګانو عبادتونه کړي لکه نصارا چې د عیسی علیه السلام ته آوازونه کوي د مدد الله سره شریک کړی دی نو دغه رنګه روافض چې علي رضی الله عنه د الله سره شریک کړی دی دغه رنګ نور مشرکان چې د الله سره اولیاء او نیکان یا ملائکه او انبیا چا شریکان کړي دي دی آیت کې دغه کسان الله وایي موږ به د دوی جدایي راولو مشرک به جهنم ته ځي دا نیکان اولیاء او انبیا دا ټول به ځي جنت دغه حالت ذکر کوي ویوم په ورځ باندې نحشرهم چې موږ به راجمع کړو دوی جمیعا ټول ثم نقول للذین بیا به موږ وایو هغه کسانو ته اشرکو چې شرک یې کړی مکانکم من قیفو مکانکم ودرېږئ په خپل ځای انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو معبودان چې تاسو ورته معبودان ویلې فزیلنا بینهم نو موږ به جدایي او تفریق راولو د دوی په مابین کې هغه نیکان اولیاء به الله جنت ته روان کړي لکه عیسی علیه السلام اب جنت ته ځي او چا چې الله سره شریکان کړی به جهنم ته لاړ شي دغه رنګه مریم بیبي چې د عیسی علیه السلام مور د الله سره شریکه کړې وه که نصوارا د الله صفات یې ورکړي مددونه یې ترې غوښتل اب جنت ته ځي مشرکان به جهنم ته لاړ شي د نصواراو دا رنګ چا چې هر څوک د الله سره شریکان کړي وقال شرکاؤهم او به وایي د دوی دا معبودان دوی چې معبودان جوړ کړي دا به د مشرکانو د قول په جواب کې وایي د مشرکانو قول وروسته سورة نحل کې ذکر کړی دی هلته به راځي شپږ اتیا آیت دی 86 دوی چې کله دا خبره وکړي دا مشرکان نو بیا به ورته دوی وایي مشرکان به ورته څه وایي کنا ندعو مشرکان به وایي ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک هلته به سورة نحل کې شپږ اتیا آیت دی وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك کله چې مشرکان د خپل معبودان ویني او به پیژني د نخو نه به پیژني کله دل هم نه په دنیا کې به پیژني مثلا اوس چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډول دل نه دی خو چې څوک مددونه تی غواړي او د الله سره شریک کړي دی مشرکان ته الله خو جدا غاده څوک علي رضی الله عنه د الله سره شریک کړي مشکل کشا ورته دی مشرک تبع الله علي رضی الله عنه وخی د بل دل هم نه خاطر به پیژني چې دا علي رضی الله عنه دی دی بزر आवाज کی ها قد کنا هي زمونږ رب دا دی هغه چې مونږ دوی ته आवाजونه کول من دونه کا سیواستانه مقصد به دی جوز بم دي کې اخلاص بم کې هغوی به دا جواب ورکړي دلته اوس راشه وقال شرکاؤهم بوی د دې هغه شریکان چې الله سره شریکان کړیو ما کنتم ایانا تعبدون تاسو خو زمونږ بندګي نه ده کړې یعنې مونږ خو د سره خبر نو ځکه ای ته خو علم نشته که نه په قبرونو کې پراته دي او عالم الغیب نه دي دی به ورته وایي ولې نه تا ته څه پته ده چیلي ګډان او دغه رنګه ډېر چې کوم دی ډالۍ به هم دروړلې او ستا په نوم خو ما ډېر زیات دغه کړي دي نظرونه او منښتې مې کړي دي بیا به هغه ورته وایي چې بس صحیح ده که کړي دي اول خو موږ ته پته نشته بس الله زموږ ستاسو منځ کې بیا ګواه دی چې موږ ته بې خبر شوي دي موږ د دې نه بې خبره یو معلومه شه اولیاء په غیبو نه پوهېږي بې خبره دي سورې نحل کې به راشي په دې هم نه پوهېږي چې خپل قبر نه به کله راپورته کېږي وما یشعرون ایان یبعثون الله وی اموات دا خو مرګ والا دي مرګ پرې راغلی غیر احیا ژوند والا نه دي همیشه ژوند نه دی ژوند یې ختم شوی وما یشعرون ایان یبعثون په دې هم نه پوهېږي دا اولیاء چې د خپلو قبرونو نه به کله راپورته کېږي نو چې یو سړی ځان نه دی خبر تا نه څه خبر دی چې ته ول راغلی او اواز دی ورته کړی دی ځکه اوس وایي دا اولیاء به ورته وایي دا نیکان فکفا بالله پس پوره دی الله تعالی شهیدا گواه بیننا و بینکم زموږ او ستاسو منځ کې ان کنا چې یقینا مونږ وو عن عبادتکم ستاسو د دې بندګۍ نه لغافلین خامخا بې خبره یاره بیا د مونږ خبر نه مونږ ته پته نشي نو هنالک تبلو دی وخت به ټول حقیقت راښکاره شي دي ته اوس لکه دا مونږ څه چل کړی دی دا مونږ په کومو ټالونو ځانګل
هنالک په دغه وخت کې یا په دغه ځای کې تبلو من تعلمو پویا بکی معلوم بکی کلو نفس نار نفس ما اسلفت حقیقت دا عمل چې کوم د مخ کې کړه او د شرک اوس ورته د خپل شرک د عمل حقیقت معلوم شي وردوا الى الله دی بورو ګرځول شي الله تمولاهم الحق چې مالک دې ردی حق وضل عنهم ورق بشر دي مشرکان ما كانوا يفترون غد دروغ قصې چې دی بجوړولې د ځان په دنیا کې قل من يرزقكم اوس ذکر کوي دلایل عقلیه اعترافیه د دې ځای نه 450 آیت پورې په اته آیتونو کې به مشرکانو ته زجري او تسلی به کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د عذاب د دنیا او د آخرت یره قل ورته وای ای زما نبی من يرزقكم سوک رزق در کوي تاسو ته من السماء د اسمان نو الارض او د ځمکې نه ام يملك السمع یا سوک د اختیار من د غوګونو ول ابصار او د سترګو په غوګونو کې دا اورېدو طاقت چا چولې ده په سترګو کې د لیدو طاقت چا چولې ده ومن يخرج الحي او سوک دې چې راو باسي ژوندۍ لره من المیت د مړ او راو باسي مړ لره د ژوندۍ نه ومن يدبر الامر او سوک دې چې تنظیم کوي د ټولو کارونو د دنیا فسيقولون الله نظر دې دی وای الله دا دلایل عقلیه اعترافیه دي کنه مشرک هم دې اعتراف کوي او دا کارونه الله فقلنا تورته په جواب کې وای چې فلا تتقون آیات ځان نه بچ کوي د شرک نه چې دومره معنی د الله سره شریکان به ولې جوړوي فذلكم الله نتیجه ما قبل لپاره فذلكم الله ندغ صفه ولا الله دې ربكم الحق رب دې استاسو په حق او پرشتیاو فماذا بعد الحق پس نشته دې پس د پرې خودو د حق نه الا الضلال مگر گمراهی ده چې حق دې پرې خو د به په گمراهی سر کېږي فانا تصرفون نصرن تاسو وړولې کېږي د دې حق نه ولې دې حق نه وړي مړه کذالک دغشان ان کله چې دوی د الله د قدرت اعتراف وکړو او د دین باوجود دې شرک کې وکړک دی په نو معلومه شو چې الله رب العالمین د دې باره کې فیصله کړی دا ازلی بدبخت دي او دې چې کوم دي انهم لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي كذلك دغشان حقت كلمة ربك پورا شوی فیصل استاد رب على الذين فسقوا فبارد آغا کسانو کی چنا فرمانا دی فسقوا دلتا فیسقی اعتقادی مراد دا عقیدی نا فرمانا توحید نمانی دی بارک دا فیصل پورا شوی دا انهم لا يؤمنون چی یقینا دو ایمان نروڑی دا تفسیر دا کلمه دا کلمة ربک کلمه دا رب دا دا چی دو ایمان نروڑی او دی سر وعدد دا عذاب قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده رد د مشرکان الله فرمایي ایستاسو دا معبودان چې تاسو الله سره شریکان کړی دي دوی دا قدرت لري چې اول پیدایش مو کې به دوباره مو کې الله خو په دې قادر دی انسان پیدا کړی به دوباره په قیامت کې بیا پیدا کوي را پورته کوي ستاسو د معبودانو کې یا دي اولیاء کې د سوکشته چې دا طاقت وسره چې نشته دی ولی بیا د الله توحید نه تاسو اوړی او د الله سره دا شریکان جوړ کړی قل ورته وای نبی هل من شرکائکم اشتر استاسو د شرکاونه منغسو کې يبدا الخلق چول پیدایش وکي ثم يعيده به دوباره وکي نشته نقول الله تورته الله چې يبدا الخلق دا خو ابتدا د پیدایش هم کړی دا نه اول پیدایش کړی د مخلوقاتو ثم يعيده به دوباره کوي فانا توفقون نصرن تاسو اورې دې کېږي د الله توحید نه قل رد دام د مشرکان ورته وای نبی هل من شرکائکم اشتر استاسو د معبودانو نه من غسو کې يهدي الى الحق چې رسول کولې شي حق ته هغه چاته هدایت حق طرف ته کولې شي نشي کولای نشتر استاسو معبودانو کې دې څه چې تا ته هدایت وکي د حق طرف ته منستا یو حاجت دی او ضرورت دی او هغه طرف ته تا راهنمایي وکي او دغه رنګ هدایت هم نشي کولای قل الله ورته وای الله چې دی يهدي للحق يقر سوال کې حق طرف ته الله هدایت کوي د بنده حق طرف ته نو سوچ وکي کم ذات چې تا حق طرف ته تا راهنمایي او هدایت کوي هغه ډیر لایق دی چې دا تابعداري وکړي شو کنه دا هغه چې په خپل هدایت هم نشي حاصلولای مگر الله ورته ورکی په خپل هدایت کې مغه الله ته محتاج دی او تا هغه الله سره شریک یې مړه افمن يهدي پسا سوک چې هدایت کی چې الله دې ال الحق حق طرف ته حق دغه الله ډیر لایق دی ان تبع چې دا تابعداري وکړي شي په اولوهیت سره امن
او کنا غسوک لا یهدی چې هدایت نشي حاصلولی په خپله الا ان یهدا مگر دا که ورته هدایت وکړلی شي د الله له طرفنا په دې خپل هدایت کې الله ته محتاج دی هغه او تی د الله سره شریک یې مړه فما لکم نس شوي تاسو لرئ مشرکانو کیف تحکمون دا څرنګ فیصلې کوئ غلطې وما یتبعو اوس دا مشرکان ښه نو روان پسې دي سوال دا دی دا څنګه دوی بیا داسې روان دي دا دومره ډېر الله ورته وایي وما اکثرهم معلومه شوه چې مشرکان ډېري ګوره او ډېرو خبره حجت نه وي سوره انعام کې تېر شوی الله دا په څه روان دي ظن ګمان نه عقیده جوړه کړې ده عقیدې په ګمانونو نه ثابتېږي وما يتبع اکثرهم او تابعداري نه کوي اکثر د دې مشرکانو په خپل شرک کولو کې الا ظن مگر د ګمان دوی تابعداري نه کوي مگر د ګمان تابعداري کوي چا ویلی دی او خلق داسې کوي نو دا خو باسي داسې نه نو دا دوم دا چل دی او دا د ګمانونو پسې روان دي الله فرمایي ان الظن یقینا دا ګمان چې دی لا یغني دا فایده نه ورکوي من الحق د حق په باره کې شیئا ذره بر فایده شیئا کې اشاره قلت لږه فایده نه ورکوي ان الله یقینا الله پوهه دی بما یفعلون په هغه کارونه چې دوی کوي وما کان هذا القرآن تصدیق د قرآن کوي اوس الله رب العالمین او د قرآن کریم 5 صفات مخکې ویلي چې ګوره دا دغه چې کوم دی دا ظن دې پسې مشرکان روان دي او ظن فایده نه ورکوي اوس الله وی ظن پرېږده مړه یقیني دلیل راټینګ کړه چې د الله کتاب دی د الله خبرې دي واضح وما کان هذا القرآن نه دی دا قرآن ان یفترا چې دا دي جوړ کړلی شي من دون الله سوا د الله نه یعنې دا د مخلوق کلام نه دی د الله نه سوا داسې خبرې څوک نشي جوړولی یو دویم دا د ولکن تصدیق الذي لیکن دا نازل کړی شوی د پاره د تصدیق د هغه کتابونو بین یدیه چې د دې نه مخکې دي د مخکني آسمانی کتابونو دا تصدیق کوي دا قرآن خاص کر په مسله د توحید درېمو تفصیل الکتاب او د تفصیل د پاره را لېږلی شوی دی د پاره د تفصیل الکتاب د فرض شو احکامو الکتاب نه مراد دي فرض احکام څلورم دا د لا ریب فیه نشته شک په دې کې پنځم من رب العالمین د طرف د رب العالمین نه دی الله رب العالمین په دې کې خاص کر تفصیل الکتاب نه مراد دي هغه احکام او مسائل د عقاید هغه تفصیلی بیان کړي ام یقولون افترا اس مشرکین چې هغه د قران کریم منکر دي ایت زجر او رټنه چې دی وای دا خو مړه دی نبی د ځان نه جوړ کړی دا قرآن ورته خو تاسو یو صورت راوړئ ځکه نه تاسو کوم غټ غټ شاعران شته دي فصیح بلی خلک درکې دي ام یقولون افترا آیا دا مشرکان وای چې دی نبی دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی قلت ورته وایه فأتو نو زه راوړئ تاسو بصورت یو صورت مثله په شان د قرآن ودعو رو بلی من استطاعتم اغسوک چه تاسوی طاقت لرئی من دون اللہ سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی زاغ چه سوک دا اللہ نا سوا نور طاقت لرئیم رو بلی وسا سورة بقرہ کی تیرشی خبر شہداء رو بلی چکم ستاسو مددگاران دیا مصر را جمع بل کذبو بما لم یحیطو بعلم دلتا وصا اللہ فرمائی بل کذبو بلکې د خلکو تکذیب کړی دی د ما دغه څیز لم یحیطو بعلمه چې نه دی راګیر کړی په خپل علم کې مطلب دا د قرآن کریم سره چې دوی دا ضد کوي او تکذیب یې کوي په دې وجه باندې چې پوهېږي پرې نه که نه ځکه الناسو اعداء لما جهلو دي که نه خلک وایي د هغه څیز دشمنان شي په کوم څیز نه پوهېږي انسانان دشمنان دي د هغه څیز چې پرې پوهېږي نه الناس اعداء لما جهل یو سړی په یو شي نه پوهېږي تی ورته ورمخکې کا کار ته کښېنه د قرقۍ یې ده لکه سړی په ډرایوینګ نه پوهېږي او تی ګاډي ته کښېنې خو ځان هم مړ کړې او ګاډی هم دې دیوال ته راخطا کوي ځکه جاهل دی نه داسې هر کار چې څوک په هغې پوهېږي نه دا به د هغې دشمني چې تی ورمخې ته کوې هغې ته او ته پې هغه کار کوې دوی ویل الله وایي دوی په دې قرآن پوهېږي نه ځکه ورسره دشمني کوي نه یې مني دروغجن ګڼي دا قرآن په سبب د دې چې دوی د دې هغه علم نه دی حاصل کړی که نه بما په دې سبب لم یحیطو چې په احاطه کې دوی نه دی راوستی بعلمه هغه علم د قرآن ولما یأتهم او لا تر اوسه پورې نه دی راغلی دوی ته تأویله هغه انجام د انکار د قرآن سورې اعراف کې هم دا تیر شو
اوس پورې دوی ته لا عاقبت تأویل نه مراد عاقبت دی د انکار د قرآن دا ورته نه دی راغلی ځکه دوی دغه شان ته زړور دي کذلک دغه شان کذب الذین د دروغ نسبت کولو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو چاته یې کو خپلو رسولانو ته مخکې هم داسې مکذبین الله وي تیر شوي رسولانو به وحي بیانوله دوی به نه منله فانظر نو ګوره کیف کان عاقبت الظالمین څرنګه و اخري انجام د ظالمانو یعنې تباه مې کړ ومنهم بل زجر منکرینو ته چې بعضې پکې ګوره ایمان راوړي په قرآن او څوک یې نه راوړي ومنهم بعضې د دوی نه هغه څوک دي یؤمنو به چې ایمان راوړي په دې قرآن باندې ومنهم من لا یؤمنو به او بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان نه راوړي په دې قرآن وربک او ستا رب اعلم ښه پوهه دی بالمفسدین په فسادیانو معلومه شوه قرآن منکر دا فسادي دی چې د الله د توحید مسله دی نه مني وان کذبوک تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او اعلان د براعت دی د مشرکانو نه وان کذبوک او کدا خلق تا ته دروغجن وای ای زما نبی فقل ورته وای لی عملی زما دپاره زما عمل دی منه ما ته به د خپل عمل بدله ملاویږي زما دپاره خپل عمل دی څه معنی زه چې کوم عمل کوم دعوت د توحید دی دا به زه کوم ما ته به د دې بدله ملاویږي ولکم او ستاسو دپاره عملکم بدله ستاسو د عمل چې هغه شرک دی او انکار دی او تکذیب دی تاسو انتظار کوئ تاسو ته خپله بدله ملاوي شي انتم تاسو بریئون بریئ بیزار او خلاص اوسئ مما دغه کار نه عملو چې زه کوم وانا بریئون او زه بری یم مما تعملون دغه عملونه چې تاسو یې کوئ ومنهم من یستمعون الیک زجر دی هغه کسانو مشرکانو ته ظاهره کې به غوږ کې خوده خو په زړه سره به نه اورېده تسلی په دې کې نبی علیه السلام ومنهم بعضې د دې مشرکانو نه من هغه څوک دي یستمعون الیک چې غوږ دي تا ته زما نبي نبی علیہ السلام به خوشحاله شو زه غوږ یې کېښودو ګینې بس خبره به ومني نه به یې منله ځان به یې کوڼ کو د حق نه کله به د اعتراض دپاره غوږ کېښوده کله کله به دوی پټم نبي علیہ السلام ته غوږ کېښوده سیرت کې واقعات ډېر دي نبی علیہ السلام به قرآن لوستی به ورته پټ غوږ کېښود خو ځانونه به یې کاڼه کړه د حق خبرې نه افانت تسمع الصم آیا پس تا اورول کولی شي کوڼ ته دی مشابه که د کڼو سره ظاهري غوږ خو کار کوي خو د حق نه کوڼ دی که نه ولو كانوا لا يعقلون او حال لري چې دی عقلا بیا نه لري ورپسې د پاسه اگر چې بیا عقل مندم نه دي نو عقل نه کار نه اخلي ومنهم من ينظر الیک زجر دی بیا منکرینو ته او تسلی نبی صلی الله علیه وسلم او بعضې د دوی نه هغه څوک دي انظرو الیکا چې نظر کوي تا ته زما نبي تا ته ګوري او خبرې دې اوري خو ځان یې ړوند کړی د حق نه هسې خو ظاهري سترګې کار کوي خو د حق نه ړاند دي افانت تهدي العمیا آیا پس ته ای زما نبي هدایت کولی شي ړوند ته ولو کانوا لا یبصرون اگر چې بیا دوی ورسره پوهېږي نه بصیرت هم نه لري چې ړوند هم شي او بصیرت یې هم نه وي نو به څه پوه شي ان الله جواب دی یو سوال چې الله رب العالمین د دې نه دا طاقتونه اخیستي دي چې دوی به سترګو نظر کار نه کوي وګونې کار نه کوي حق نه قبلوي دا طاقتونه خو ته الله اخیستي ولې دا آیا زیتی نه دی شوی دوی سره الله فرمایي نه نه الله په چا زیتی نه کوي په خپل یې په ځان ظلم کړی چې ضد پکې دی ان الله یقینا الله لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلکو باندې شیئا معمولی ظلم هم الله نه کوي ولكن الناس لیکن دا خلق انفسهم یظلمون په خپلو ځانونو ظلمونه کوي ویوم تخویف اخروي د آخرت یاره په هغه ورځ باندې یحشرهم چې الله به دوی راجمع کړي داسې ګمان به وکړي دوی دا منکرین کأن لم یلبثوا گویا کې دوی نوي سار شوي په دنیا کې الا ساعة من النهار مگر یو ساعت د ورځې دا د دنیا دا ژوند دا ورته خوب شان ښکاري لکه یو ګنټه وخت چې پکې تېر کړی یو ساعت د ورځې اسې داسې یو منظر به په دې ذهن کې راشي د قیامت دونه هیبت یتعارفون بینهم دی به تعارف کوي په خپل منځ کې پیژندګلي به شروع شي په خپل منځ کې د یو بل د ملامته کولو دپاره هلکه ته خو پلانې هلکه ته دلته څه کوې هلکه تم یو بل پیژني دغه شان تعارف به شروع شي قد خسر الذين يقينا تاوان کې پریوتي هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجن یې ګڼلې وه د الله تعالی ملاقات وما كانوا مهتدین او نو دوی هدایت موندونکي هلته به چا چې تکذیب کړی د دې ورځې او هدایت یې نه موندلی خو تاوان کې پرېوت دا موږ څه وکړه واما نرینک
تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته منکرینو ته تخویف اے نبی پریشانه کېږه مه یا خو به عذاب راولم په دوی په خپله به یې ووینې چې موږ دوی سره د عذاب وعده کړی یا به تاسو وفات کم د دنیا نه د دوی د عذاب نه مخکې او موږ تاسې هم واپسي ده د آخرت عذاب خو خامخا شته دی دا ضروري نه ده چې نبي ته په خپل ژوند کې خامخا د دوی عذاب وګوري لکه مشرک شرک کوي کفر کوي بعضې کسان دا ظلمونه کوي موږ په دې انتظار موږ تاسو هم داسې یاره په دې به کله عذاب راځي الله ته څه په انتظار یا به الله ستا په ژوند کې راولي یا به تا ډویې نه خو عذاب نه خو نشي بچ کېدی عذاب به راځي انجام سره مخامخ کېږي او که دنیا کې نه وي نو آخرت خو چېرته تللی نه دی که نه وإما نرينك وكم وخيو تا ته بعض الذي بعض عذاب د دنیا هغې ته بعض ویلې ځکه ټول عذابونه آخرت کې دي د دوی دا د دنیا هغسې معمولي او جلکي شانته ده او که وخایو مونږ تا ته نبي بعض عذاب نعدهم چې مونږ دوی سره وعده کو نو تا ته به په دنیا کې وخایو او نتوفینک یا به وفات کو تاسو لرمانه قبل العذاب د دې د عذاب نه مخکې به دې وفات کو فإلینا مرجعهم نو زمونږ طرف ته واپسي د دې ټولو د آخرت عذاب به ورکول ته کنه ثم الله بیا الله شهید خبردار دی علی ما یفعلون په هغه کارونو چې دوی کوي ولکل امة الرسول دام تخویف دنیوي او اخروي هم پکې دی ولکل امة نو د پاره د هر امت رسول وي چې ګواهي به کوي په قیامت کې په دوی باندې فإذا جاء رسولهم نو کله چې راشي رسول د دوی قضي بینهم فیصله به وکړي چې د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف باندې وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کېدی دا خو که چېرته تخویف اخروي والي بیا به دا معنا وکړي چې دا امت دپاره رسول دی قیامت کې به پې ګواهي کوي چې کله رسول راغی فیصله به وشي په انصاف جهنم ته به الله بوځي ظلم الله نه کوي په دوی دویمه معنا دا ده چې تخویف دنیوي والي بیا داسې معنا ده د هر امت دپاره رسول دی چې دنیا کې الله را لېږلی دی نو کله چې راغی د دوی رسول او مسله ورته بیان کړه او دوی ونه منله قضي بینهم فیصله وکړه شوله د خلکو منځ کې په انصاف باندې الله بیا په دنیا کې عذاب راوسته وهم لا یظلمون او په دوی باندې ظلم نشي کېدی ظلم پې نه و شوی ویقولون زجر دی هغه منکرینو ته چې قیامت یې نه منلو په طریقه د انکار به ویلې کله به دا قیامت دی په دې معنا نه ویلې چې ګینې رښتیا ګینې یېرېده او تیارې کو نه د ګپ دپاره ویقولون وایي دا مشرکین متى هذا الوعد کله وایي دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني د استهزاء په طور به دا خبره کوله قل سره دې ته جواب وایه ورته زما نبي لا املکو زه اختیار نه لرم لنفسي دپاره د خپل نفس ضرا د ضرر لرې کولو د ځان نه ولا نفع نه د نفع حاصلولو الا ماشاء الله مگر کېږي هغه چې الله تعالی غواړي الا ماشاء الله مگر الله چې غواړي هغه کار کوي بس معنا دا د قیامت اختیار ما سره نشته ما سره د ځان اختیار نشته قیامت نه زه څه خبر یم دی به وایي یاره د دنیا عذاب تار وخت یاد هغه به کلی ورته د هر امت خپل اجل دی هغه هم الله ته پته ده لکل امت دپاره د هر امت چې منکر دی اجل د هغې خپله نیټه ده د عذاب اذا جاء اجلهم کله چې راشي د دوی نیټه فلا یستأخرون ساعتا نو نه به رستو کېږي یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کېږي قل دې کې هم زجر دی سره د تخویف نه او دا هم د طلب العذاب سره متعلق د دې بل جواب کې ورته اوس دی وایي عذاب به کوي قل ورته وایي نبي ارأیتم خبر راکئ ان اتاکم کراشي تاسو ته عذابه عذاب د الله بیاتا او نهارا د شپې یا د ورځې نو ماذا یستعجل منه المجرمون څه هغه تدبیر دی یستعجلو منه چې تعدیب وکړي په هغې باندې المجرمون مجرمان معنی په کوم که ته وایې چې د عذاب کله دی او کله دی دا تپوسونه کوي الله وایي که راغی که نه بالفرض د الله عذاب تاسو راغی بیاتا د شپې او نهارا یا د ورځې راغی ته ماته دا وایې چې ماذا یستعجلو په تادۍ باندې به کم کار وکړي یو مجرم منه د دې عذاب نه د بچاو دپاره المجرمین دا مجرمان څه معنا یعنې ته به د ځان بچ کولو دپاره څه تدبیر وکړي چې راشي ځان څه توره به یې وکړی شي مثلا زلزله راغله ښه څه به وکړي سیلاب راغی نو څه به وکړي طوفان راغی نو څه به وکړي بل یو پکړ کې الله راونیولې چې یو وبا یې در باندې راواست څه کولی شي دومره زور دې شته نه او چغې وهي ظالمه که عذاب به کلی او عذاب به کلی الله دا خبرې مه کوه د الله د عذاب نه خلک پناه غواړي چې رامې وسته بیا تې ته خلاصېدی هم نشي چې مې راونیولې بیا ته کوم تدبیر نشي کولی چې د هغې نه ځان خلاص کړي ثم دام د ما قبل سره متعلق ثم یا بیا ارکله
اذا ما وقع کله چې واقع شي دا عذاب آمنتم به تاسو به ایمان راوړئ په دې عذاب باندې به ومنئ یا به کی ضمیر راځي قرآن ته به په دې قرآن ایمان راوړئ چې کله عذاب راشي ګوره دې صورت کې راته دا موضوع روانه ده چې د عذاب نه مخکې ګوره ایمان راوړه بار بار دا خبره راځي آیا هر کله چې واقع شي دا عذاب نو به تاسو ایمان راوړئ ندی ته ویل کېږي د عذاب په وخت کې یقال التعذب دی الان وستاسو ایمان راوړئ وقد کنتم تستعجلون او حال وقد کنتم به تستعجلون او حال دا دی چې وای تاسو د دې قرآن نه په تادی کوونکي په انکار کې دې قرآن نه تادی کوله په انکار کې اوس په ایمان راوړئ دې معنا دا ده الان اوس ایمان راوړئ تاسو په دې عذاب او یقینا وای تاسو د دې عذاب نه تستعجلون د دې عذاب په باره کې تستعجلون چې په تادیم طلب کوو دو معنی شوي چې عذاب سره ولګي به معنا دا د وسط عذاب منی او حال درې دا خو ته په تادی طلب کوو کنه اوس دیو معنا په تادی دی غوښتل باندې راغی دیو معنا دا ده وسط ایمان راوړي په دې قرآن او حال درې تاسو مخکې په تادی سره د دین انکار کړو ډیر زرم د دین انکار کړو سوچم پکې نه وکړه ثم قيل للذين ظلموا به ویل شي هغه کسانو ته چې ظلم کړي ذوقوا عذاب الخلد وسکه عذاب د میشوالی عذاب د میشوالی چې دی عذاب د آخرت دی اوس خو همیشه عذاب شي ځکه کو پر حالت کې د مرګ راغو کنه هل تجزون تاسو له بدل نظر کول کیږي الا بما كنتم تکسبون مگر په سبب د عملونو چې کوم تاسو عملونه کول ويستنبئونك زجر منکرین ته چې د عذاب او د قیامت نه انکار کوي ويستنبئونك او د خلق طلب د خبر کیستانه اب استفعال دې کې معنا طلبي طلب د خبر کیستانه انکارا وعنادا په طریقه د انکار او عناد تانه دوی طلب د خبر کوي د قیامت په باره کې احق هو آیا دا ورځګنی حق ده دا قیامت بګینی راځي قلت ورته وای ای زمان نبی ای وربی او پرب مې قسم انه لحق چې یقینا د عذاب خامخا حق ده دمخ عذاب الخلد ذکر کړه دا عذاب الخلد برازي دا میشوالی ورځ را روانه دا حق وما انتم تاسو بمعجزین عاجز کوونکي الله لرا چې ځان ګینې د الله د عذاب نه به بچ ولو ان لكل نفس ظلمت تخویف اخروی د مشرکین ته ولو ان لكل نفس او کچرتشی د پاردار نفس کم نفس ظلمت چې ظلم کړي ده د مشرکانو د پاره ما غصف الارض چې په دې ځمکه کې دی ټول دا ټول د دشي کنه دی ظالم نفس د مشرک نفس لفتدت به چې په فدیه کې ور کوي دا نفس غیلر الله تعالی تجدا واخلي الله ما د عذاب نه بچکا نو ما تقبل منها د دې نفس نه دانشي قبلې دله سوره ال عمران کې تیر شو کنه د درېمې پاری په اخره کې یو نوی آیت او سوره مائده کې تیر شو یو سره ختم آیت کې دا تی نه قبلي واصر الندامه اثر د ازداد نه ده او پټه به کې دوی خپېمانتیا لما رأوا العذاب کله چې ویني دوی عذاب لره په دې ځل کې به خپل خپېمانتیا پټه کې چې تا غزان به ملامت کې چې خو رښتیا مونږه ملامت شو اثر په معنا د اظهار مرضی راخکاره به کې خپېمانتیا چې کله ویني عذاب لره وقضي بينهم فیصله وکړي چې دوی په مابین کې بالقسط په انصاف باندې وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم نشي کېدای الا دې جناو یا ایمت پوره رد دې شرک فعلی او د دې عقیده د اتخاذ الولد چې دی وی الله د ځان لپاره نازولي نیولي پاغي باندې رد کوي الله یې په نازول وسکوم مړه نو دغه رنګه عقلی دلایل هم ذکر کوي په دې چې متصرف د کائنات الله دې ستاسو د معبودان نه دي او عالم الغیب هم صرف الله دې بیا ترغیب دې قران ته بشارت مؤمنانو ته دلته دلیل عقلی دی په توحید الا خبردار یقینا د الله د پاره غسدي چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې لله من د الله په تصرف کې دي دا په اختیار کې الا خبردار ان وعد الله یقینا وعد الله حق حق دا هغه وعده چې مخکې درېتونو کې ذکر شو د عذاب وعده او د قیامت ولكن اکثرهم لیکن اکثر د خلکونه نه پوهیږي هو یحیی بل دلیل عقلی خاص الله ژوند کول او مړ کول کوي الیه ترجعون او خاص هغه تاسو ورو ګرځولې شي یا ایها الناس ترغیب قران او سلور صفات د قران
اے خلقو قد جاءتکم یقینا راغلی تاسو ته موعظه قرآن موعظه ده ښکلی وعظ دی وعظ کی معنی د منع کوونکی دی د بدو اخلاقو د بدو عقایدو نه موعظه راغلی ده من ربکم ستاسو د رب د طرف نه دې ته صفات تخلیه وي داسې وعظ دی چې تاسو منع کوي د بدو اخلاقو د بدو عقایدو نه چې دا لرې کوي دین هم خالی کوي نو دویم دا ده دې ته صفات تحلیه وي وس وشفاء او دا قرآن شفا ده لما دا مرضونو فی الصدور چې په سینو کې دي شرک دی منافقت دی شکونه دي بغضونه حسدونه دي د دې لپاره شفا ده دریم دا د وهدن او دا هدایت دی څلورم رحمت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو رحمت دی معنی سبب د رقت القلب دی زړه سره نرمیږي د مؤمنانو قل بفضل الله ترغیب دی کوم قرآن ته دلته الله په قرآن باندې مړه خوشحالي وکړي دا نه چې د بدعتیانو په شان جشنونه مناو کوي جشن مه کوه چې ګډېږي لګې په روډونو باندې خوشحاله شه منه د الله شکر پې ادا کړه قل ته ورته وایه ای زما نبي بفضل الله په فضل د الله باندې چې توحید دی وبرحمته او په رحمت د الله باندې چې هغه رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یا بل معنا دا ده بفضل الله نه مراد دی قرآن او رحمت نه مراد دی توحید د الله په فضل باندې چې قرآن دی او توحید فبذلک فلیفرحون په دې باندې دا خلک خوشحاله شي په دې خوشحالي وکړي چې الله ورله ښایسته عقیده ورکړې ده او په قرآن باندې ایمان دی او علم هو خیر دا ډېره غوره ده مما یجمعون دا هغه نه چې دا خلک یې جمع کوي دا ښایسته علم دی د قرآن او دغه رنګ د دې په هغه قرآن نه دي عقاید زده کړي دي ښکلي په دې خوشحاله شمه د خلکو د جمعوارۍ نه دا ډېر غوره څیز دی قل ارأیتم رد دی شرک فعلي دوی د ځان نه حلال حرام جوړول دلته تفصیل نه کوي ځکه تفصیل مخکې تیر شوی دی څه سورې بقره کې لږ شان سورې مائده کې لږ ډېرو سورې انعام کې مو سناسه قل ورته ووایه ای زما نبي ارأیتم ای تاسو فکر کړی دی ما انزل الله غس چې الله تعالی نازل کړي لكم تاسو لپاره من رزق د رزق نه چې حلال رزق دی فجعلتم منه تاسو ګرځوي بعضې د هغې نه حراما حرام او حلالا او بعضې حلال د ځان نه بغیر د دلیل نه به دا حلال او دا حرام کله بل دا به ښځې خوري او دا به نه خوري سوره انعام کې تیر شو که قلت ورته ووایه الله اذن لکم آیا الله اجازت درکړی تاسو ته ردې چې د ځان نه حلال حرام جوړوئ نه بل ام علی الله ام په معنی د بلکې علی الله تفترون په الله باندې تاسو دروغ جوړوئ دا اجازت الله تاسو نه درکړی وما ظن الذین دې کوم زجر دی په شرک فعلي او څه ګمان دی دغه کسانو یفترون چې جوړوي په الله تعالی باندې دروغ یوم القیامه قیامت په ورځ باندې ماذا یفعل بهم یوم القیامه دا معنی ده چې قیامت په ورځ به دې سره څه کېږي څه ګمان دی قیامت په ورځ به سخت عذاب ان الله یقینا الله لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلکو لیکن ډېر د خلکو نه لا یشکرون شکر د الله نه ادا کوي وما تکون فی شأن دلته دلیل عقلی د الله د توحید راوړي په دې چې الله په پټ او ښکاره یو شان عالم دی وما تکون او نه ته زما خوږ نبی فی شأن په یو حال کې وما تتلو منه من قرآن او نه لولي ته د الله را طرف نه دا قرآن منهم من الله تنل ولید الله را طرف نه دا قرآن ولا تعملون من عمل او عمل نه کوي تاسو کوم عمل ای امتا تعملون مراد دي تمام اعمال د امت الا مگر په دې ټولو حالاتو کې دروانه مونږ پوهیږو که نبی یو حال کې دی که قرآن بیانوي دعوت کوي او که امت هر عمل کوي په دې ټولو باندې الله وایي زه عالم یم الا كنا علیکم مگر یو مونږ په تاسو باندې شهودا حاضر معنا خبردار اذ تفیضون فیه کله چې تاسو شروع کوئ په دغه عمل کې په دې عمل کې چې کله ننوځئ شروع کوئ الله زر باندې خبر یم وما يعزب نشي پټې دی عن ربک استا د رب نه من مثقال ذره په قدر د یو ذره فی الارض پزمکه کې کم سیز او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک او نه وړو کې د دین ولا اکبر او نه لوی د دین الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په کتاب ښکاره کې دي چې علم د الله د لوح محفوظ الا خبردار بشارت نیکانو ته
ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله لا خوف علیهم نبی سیر په دوی باندې ولا هم يحزنون نبی غمجن کیږي دا څوک دی توحید والا د الله دوستی په سم علاوه په توحید د امخ کې کوم عقیده تیر شول د الله رب العالمین بندگی کوي دا عبادت کوي دا طاعت کوي بس دا الله اولیاء وکړي کنه اولیاء د پاره دا ضروری نه چې الله ولی باغ چې زوګت کمیس ویو دا سي شامله به پرخي او دا سي امصاب او سره لاس کی او دا سي سترګې به توري کړي او لکې به ولکړي او سترګوله دا خبر نشته یو ځوان نوجوان به او کې په تقوا د الله توحید به د الله ولی په دې بازار کې به روزګار کوي او د الله ولی به دا باندې صدقه نشته چې د پاسه په لیکل کېږي چې زه ته ورته ولی دی نو له ولی هغه الله ته معلوم دی د الله ولی ځوان انسان به خپل عقیده د حرام نه ځان ساتي د شرک نه ځان ساتي د بدعت نه ځان ساتي د نبی د سنتو تابعدار دی صلی الله علیه وسلم دا د الله ولی دی کنه دی له الله انعامات ورکړي د جنت به باندې ير یلته نه بدوی غمجن کیږي په دنیا پس الذين دا سوق دي دو نخيري بدا متقيان ایمان شرعي چې شرک بنه کوي او بل تقوا چې د ګناه او د حرام نه ځان ساتي دی وجنه مشرکان د الله اولیاء نه دا چې کوم دا شرکونه کوي دا ورسونه دی او دا ډولونه او باجی راخستي دي تم د الله اولیاء په پنجاب کې د لوبي خو ګوري کنه فاسق فاجر به سیګریټ په لګوري خلکو له خپل طرف کته کی دا ولی دی دا سید دی دا سید نه دا نجس او پلیت انسان دی مشرک دی عقیده د شرک ده د شرک نام خلق نه منه کوي ته زما دی خپل ته ولې سجده کوي او بالمازه به سوره فاتحه اور اول نه ورزي خلق والله سنه کوله یو دا زنانه ولا راضي سره ته ښکته کې لاس پکې دی برکت دی بګي دا وی پیرانو کور نه نه هغه فاسق فاجری د پراډو نه برا کوس یو په تکبر کې برا رواني او د خزو بدی لاسونو په دې سرونو بدل لاسونو دی په املا بوله د لاس راکاږي الله دا اولیاء ندی اولیاء دادی تعریف د اولیاء د قران نزدک الذين امنوا دا کسان دي چې ایمان راوړل ایمان شرعي موحد انسان وكانوا يتقون ودي داري ګنا نه ځان ساتي ودوی چې د اړي ګنا نه ځان ساتلو په دنیا کې دا هغه خلک دي چې لا خوف عليهم ولا يحزنون قیامت کې ودینه خوف نه به حزن په ما فات پس خوف پر روانه زمانه کې دا نعمت نه ملاويږي مګر په جنت کې الله چې ایمان پکې او تقوا پکې دا تقوا دا چې الله او رسول اوامر پوره کوي امتثال الاوامر او اجتناب د نواهیونه کوي خو سره د خوف د الله نه لهم البشرى د دې لپاره زیره ده په حیات دنیا په ژوند دنیوي کې او په آخرت کې لا تبديل لکلمات الله نشته د بدلیدل د الله وعده لرا الله سره وعده کړی ذلك هو الفوز العظيم دا خاص کامیابی د لویا ولا يحزنك تسلی نبی علیہ السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع چې دا تابعدار دي ولا يحزنك قولهم غمجن دین کی تعالی روینا د مشرکانو د نبی علیہ السلام تکذیب به کو افتراء نسبت به کله کو کله به چې کوم دی یو سوال کله بل الله یې نبی مغم جن کې ګرځي په خبرو ان العزت یقینا اختیار د عزت لله خاص د الله سره دی جميعا ټول عزت دی لله د الله په اختیار کې دی د الله چې د ملک د پاره لله د الله ملکیت دی د عزت د الله اختیار کې جميعا ټول هو السميع العليم د الله سوري پوهه دی پار سوان دی الا رد د مشرکانو او دلیل عقلی د الله په توحید خبردار ان لله یقینا د الله اختیار کې هغه څوک دي چې په اسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې په ځمکه کې دي وما يتبع الذين او تابعداري نه کوي هغه کسان يدعون چې داخله کې رابلي من دون الله سوا د الله نه شرکاء معبودان لرا وما يتبع الذين او تابعداري نه کوي هغه کسان يدعون چې رابلي د مشرکان من دون الله سوا د الله نه شرکاء چې هغه معبودان دي د الله نه غیر ان يتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان الله دا مشرکان چې د الله نه علاوه نور معبودانو توازن کوي کنه دوی تش په ګمان پس روان و انهم ندي دوی لا يخرسون مگر اٹکل روان دي په تک هو الذي
خاص الله غذات دې بل دلیل د توحید جعل لكم الليل چې جوړ کړی ستاسو د پاره شپه یو جانب بل جانب حذف کړی من مظلما تیارې والا لتسكنوا فيه د پاره دې چې تاسو سکون او آرام حاصل کړئ پاغه کې آرام او راحت ته پشپه کې کنه سکون والنهار ورز الله ګرځولې مبصرا رڼا والا ولی دلته بل جانب حذف کړی لتبتغوا من فضله د پاره دې چې ولټوي فضل الله ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخا ډېر دلایل دي لقوم یسمعون د پاره دا قوم چې وګ دی ورته دلیل ته وګ کې نو په پوبش قالوا اتخذ الله دا اوس اغبل عقیده لري چې دی الله د ځان لپاره نازولي نیولي تاسو نه مانه الله د ځان لپاره ولد نیولې راځي کې په پنځو طریقو باندې ادي بندا بزمنګ شفعاوي قالوا اتخذ الله وايدا مشرکان نیولې الله د ځان لپاره ولدن ولد اوسم کې دا الله نازولي دي نیازبینان دي برخي ورکړي دي په دې باندې رد کې الله په پنځه طریقو اول دار سبحانه پاک دی الله تعالی نازولی او نازبینان الله نه نیسی الله ته پاک دویم دا هو الغنی او الله تعالی به حاجت ذات دی اچته حاجت نشته دریم دا له خاص د الله اختیار کې هغه سدي چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په دې ځمکه کې دی سلورم ان عندكم ان نافیه نشته تاسو سره په خپل خبره من سلطان نشته تاسو سره من سلطان کم دلیل به هدا په خپل خبره باندې چې دا تاسو کوي یا ان استفهامیه څه دلیل دی تاسو سره په خبره باندې شته سره نشته سره اتقولون لا پنځم مرد آیا جوړوي په الله باندې ما خبر لا تعلمون چې پنه پويږي یعنی دروغ جوړوي د ځان نو اوس چې څوک په الله دروغ جوړي ته عذاب قل ورته وای زمان نبی ان الذين يقيننا كسان چې جوړي په الله تعالی باندې دروغ لا يفلحون دوی نشي بچ کېدل د الله د عذابنا متاع من لهم متاع د دې لپاره مزید فی دنیا په دې دنیا کې لګي شان ثم الینا بیا زمون طرف ته مرجعهم واپس د دوی ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا به وسکوم دوی ته عذاب سخت بما كانوا يكفرون په سبب دې چې دوی کفر کو انکار کو د الله توحیدنا واتل عليهم نبأ نوح اخر د صورت پورې وس واقع د نوح علی السلام او د موسی علی السلام به راوړي د صد پاره د نمونه د عذاب ځکه موږ د صورت کې موضوع دا روانه ده چې ګور د عذاب نمخ کې ایمان راوړی کرا دی نه وړ بس الله عذاب سره مخامخ کېږي دې کې مقصد دی تخویف دنیوي منکرینو ته او ذکر د قوم د یونس علی السلام بقې د صد پاره دی ترغیب ورکي توبه ته چې عذاب نه مخکې توبه وباسي فایده بدر کې لکه د یونس علی السلام قوم له فایده ورکړه کنه مخکې توبه ویستله نو دغه رنګ اخر کې و بیانې د نبی صلی الله علیه وسلم او اقسام د شرک هغه برت کوي او ترغیب قران ته واتل علیهم والولوا بیان کبه خلق باندې نبأ نوح خبر د نوح علیه السلام دا ورته بیان کړه خبره دي کې تسلیم د نبی صلی الله علیه وسلم ته او په دې کې چې یو قسم تخویف د منکرینو ته اذ قال لقومه کله چې هغه ویلي خپل قوم ته یا قوم زما قوم ان کان کبر علیکم کچرته ګران لګي پتا سو باندې ګران لګي پتا سو مقامی زما و درېدل د پاره د دعوت نوح علیہ السلام ولاړو دعوت وک وتذکیر یو زما غ تذکیر نه بیان چې زه درته بیان کوم بیا آیات الله هدایتونو د الله نو تاسو را لګیږئ ما ته چې د تکلیف را کول کوشش کوي زما د وجل کوشش کوي فعزمتم على قتلي وايذائي دا د نوح علیہ السلام یو شجاعت دی زما ودریدل زما تذکیر د الله د ایتونو یعنی توحید چې بیانوم په دی باندې دا پتا سو ګران لګي بد لګي دی بارک تاسو بیا زما د دې په مقابل کې قتل او دا رنګ تکلیف را کول غواړئ نو لا سمزاد فعلى الله پس خاص په الله باندې توکل تما ځان سپارل دي فاجمعوا امركم نو کلک خپل تدبیر زی وشرکاءکم من ودعوا شرکاءکم ارو بل خپل معبودان هم د ځان سره ثم لا يكن امركم بیا دې نو تاسو دا تدبیر علیکم پتا سو باندې غمتن پټ مکو ښکار چس کولش ثم قضوا من انفذوا
ما تريدون دا معنا بیا نافذ کی چې صحیح اراده کوئ ثم اقضوا مانا تکلیف را لراکئ خپل چلو کوي ثم اقضوا الی بیا خپل فیصله زما په باره کې نافذه کوي ولا تنظرون ما له مهلت مرا کوئ مانا څه چې کولی شی وکئ پښتو کې داسې وایي څه کولی شی وکئ فإن تولیتم که تاسو مخ واړو نو زه خو ملامته نه یم فما سألتکم پس زه نه غواړم ستاسو نه من اجر کومه مزدوري دې کې دلیل دی چې نوح علیه السلام د دې نه اړو هغه څه تمه نه ده کړې مزدوري تنخواه اړه دی ته نه ده غوښتې دې ته د نبي اخلاص وایي په دعوت کې ځکه چې کله ته تمه کې د مخلوق نه بې حق نشي ویلی فما سألتکم پس زه نه غواړم ستاسو نه من اجر کومه مزدوري او عوض ان اجری نه دی زما اجر او زما مزدوری او عوض الا علی الله مگر په الله باندې دی و امرت ما ته امر کړی شوی نه کونه چې زه به یم من المسلمین د غاړه کې ښودونکو نه د الله توحید فکذبوه دې خلکو بس تکذیب وکړو الله په عذاب راولېږلو فکذبوه نو دې خلکو دروغجن ویلو دي نوح علیه السلام ته فنجیناه نو موږ هغه نجات ورکړو ومن معه او هغه چا ته چې د هغه سره ملګري وو فی الفلک په کښتۍ کې وجعلناهم ومن وګرځول دوی لره خلائف وروستو جانشین د مخکینو خلکو نه په دې ځمکه کې جانشین وګرځول واغرقنا الذين وغرقنا موږ کسان چې دروغجن یې ګڼلي زموږ آیتونه نو ګوره څرنګه شو اخري انجام المنذرین د یار ورکړی شو منذرین چاله چې یار ورکړی شي د یې څنګه اخري انجام شي یعنی بد انجام شو ثم بعثنا من بعده رسلا اوس دلیل نقلی اجمالی ذکر کوي د ټولو پیغمبرانو دې کې هم تخویب غرض دی او درې درجات د منکرینو ذکر کړي دي یو تکذیب دویم چې کوم دی عدم ایمان دریم طبع په زړه ول الله مهر لګولې ثم بعثنا بیا را لېږلي موږ من بعده رستو د نوح علیه السلام نه رسولان ډېر رسولان الى قومهم د هغوی قومونو ته خپل قوم ته مې رسولان را لېږلي فجاءوهم راوړي دي پیغمبرانو دغه خپل قومونو ته بالبینات ښکاره دلایل واضح فما كانوا نو دا خلق ليؤمنوا چې ایمان راوړی وي بما كذبوا به من قبل په سبب د دې چې دوی دروغجن ګڼلی او د حق لره د مخکې نه سره پکې سوچ ونه کوه تکذیب یې وکړلو کذلک دغه شان وجه ذکر کوي او څه وجه الله مهر مې لګولی ځکه چې دا معتدینو که نه ظالمان كذلك دغه شان نطبع من مهر لګو على قلوب المعتدين په زړونو د ظالمانو باندې ثم بعثنا اوس دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه راوړي دې کې مقصد د تخویف د عذاب دنیوي د منکرینو لپاره او شجاعت د موسی علیه السلام دغه د ملګرو ذکر کوي بیا را لېږلی موږ د دوی نه وروسته موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرعون ته وملئه او غټانو د قوم د هغه ته زموږ په آیتونو معجزاتو باندې فاستکبروا نو دي فرعونیانو تکبر وکړو ځان یې لوی وګڼلی وکانو قوما مجرمین او دوی قوم مجرمان فلما جاءهم الحق دا بیان دی د استکبار دی فرعونیانو مخکې ویل فاستکبروا فلما جاءهم الحق نو کله چې راغی دوی ته حق سو د موسی علیه السلام معجزات او بیان من عندنا زموږ طرفنا قالو دی فرعونیان ویل ان هذا لسحر مبین یقینا دا خامخا جادو دی ښکارا نو قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل اتقولون للحق یا تاسو وایې په باره د حق په باره د حق کې لما جاءکم چې کله تاسو ته راغلی دی تاسو د حق په باره کې وایې چې کله دله راغی چې ګنې دا جادو دی من یعنی اتقولون للحق لما جاءکم ان هذا سحر چې ګنې دا جادو دی ګنې دې ته جادو ویل السحر هذا دا السحر کې حمزه استفهامیه د پاره د انکار ده دا آیا دا جادو دی نه دی جادو خود سي نه کنه دغه مقصد د دې رټنه السحر هذا آیا دا جادو دی ولا يفلح الساحرون او حال دا دی چې نشي کامیاب دي جادوګر په اعتبار د انجام باندې الله رب العالمین د عذاب نه بچ قالو د دې استکبار دویم ها ته دې د پاره راغلی چې موږ د پلار نیکه د دین نه اړیو او دغه رنګ دې د پاره راغلی وتكون لكم الكبرياء چې موږ نه بادشاهي نیسي موږ ستا خبره نه منو دوه قسمه خلک یې کنه یو دا دوه اعتراضات یې کړي دي په موسی علیه السلام او هارون علیه السلام باندې یو دا د موږ د پلار د نیکه نه اړی په دې باندې عوام یې پقارول په دې عوام ډېر پقاریږي لکه په خلک دا سړی راغلی پلار نیکه د دین نه مړ او حکومت والا پسې پقاریږي لکه حکومت نیسي
دا وګوره موږ نه اقتدار باندې قبضه کوي حکومت اړه نو په دې باندې ورته دا د حکومت کسان را پقاریږي اقتدار والا قالو دی ویل اجئتنا یتم تراغلی لتلفتنا د پاره دی چې تمنګ واړې عما داغه چانا او داغه طریقونه وجدنا علیه چې موږ مندلیو پاغه باندې آبا انا خپل مشران ختم د مشرانو د لارې ناړې موسی علیہ السلام ته بل دا دی لراغلی تاسو دوانه وتكون لكم الكبرياء او د پاره دی چې شي تاسو دوانه د پاره لوی فل ارض په دې ځمکه د مصر کې کبریان مراد بادشاہي ده خطا حکومت غواړي لکه دلته چې کوم دی بادشاہي جوړول غواړي خپل وما نحن لكم او مونږ نه یو تاسو دوانه لرا به مؤمنین منون کی تاسو باندې مونږ ایمان درو فرعون اوس لګي درې استکبار فرعون د مقابله لګي دی تدبیر جوړي د ساحرانو په ذریعہ باندې خلق ته یو تلبیس ورکړي چې د موسی عليه السلام جادوګر دی بس زم جادوګر راولا مرلان وقال فرعون توني ویل فرعون راولي ما تار یو جادوګر پوها ساحر علیم د ساحر راولي بكل ساحر تاکید وکړه هر قسم جادوګر چې پوي چې د یوم بچ نشي ټول راولي فلما جاء السحرة نكل چراغ جادوګر قال لهم موسى دلته اختصار ده اول مطالبه فرعون نو کوم له بسره کې غلاو مقرب به مات به چې مقابله شروع کړه موسی عليه السلام ته یو ادب یو کو موسی عليه السلام ته تاول غرزه امسا او کنه مونږ غرزو د خبره رسې امساګانې نبي قال له موسی بیا دا ویل دوی ته موسی عليه السلام پس د دوی د قول نشه سورته اعراف کې تیر شو سورته طه کې برازي سورة عراف یوصل 15 کېو او سورة طه کې برازي 15 پیتم کې القوا غرزوي ما انتم ملقون غچتاس غرزون کې ز موسی عليه السلام ته تاسو ول غرزوي ځکه دا الله په امر کار کو الله ورته تدبیر خو دلو چې دوی مخ کې کا فلما القوا کله چې دوی غرزول خپل رسې او امساګانې قال موسی او فرمایل موسی عليه السلام ما جئتم به السحر هغه شی چې تاسو راوړی دا خو جادو دی تاسو جادو مخکې تیر شو سورته اعراف کې چې باقاعده په خلق باندې اثر وکړلو نو ان الله موسی عليه السلام فرمایي ز الله بدیل ر باطل کې ورېګا ځکه چې هغه یقین دی بدل کې مزمال الله معجزه را کړی دا امصاب غرزو ان الله یقینا الله چې سيبطله زر دې باطل بو ګرځي دې لرا من يبطل اثره دې اثر به الله ختم ان الله یقینا الله چې لا يصلح عمل المفسدين نه کامیابی عمل د مفسدانو دا څه فسادونه کوي ويحق الله الحق او کلکي الله تعالی حق لره بکلماته فخپل کلماتو ولو كره المجرمون اگر کبدي غني مجرمان ويحق الله الحق من يظهر حقانيته الله راخکار کوي حقانیت دې حق بخپل کلمات معنی کلمات کونیه چې هغه تقديري فیصله دي دغه رنګه وعده دې امداد چې الله د مؤمنانو سره وعده کړی د مدد فما امن لموسی بیان د شجاعت د مرګرو د موسی عليه السلام فما امن نو ایمان نو راولې لموسی په موسی عليه السلام باندې الا ذریه من قومه مگر سزوانانو د قوم دا غنام ذریه عام کسانو تم او ذریه کی اشاره د قلت العدد چلک شان کسانو د قوم من قومه کی د قوم کی د ها ضمیر خو یا موسی علیہ السلام تراجی د قوم نو بنی اسرائیل بعض د ضمیر فرعون تراجی فرعون د قوم څخه کسانو په ایمان راوړ على خوف من فرعون سره د خوف د فرعون سره دی پړ کی یره مو د فرعون ځکه فرعون خو ظالم دی کنه حکومت مو سره دی به په موسی علیہ السلام ایمان راوړ سره د خوف د فرعون نو ملئهم او د غټانو د قوم د دوینه ان یفتنهم چې دی په فتنه کې اچي منا سزا بول ور کوي فتنه څه دین ناړول موږ له سزا را کوي د دین نه بمړی دا خوف هم پړ کېو بیا ایمان راوړ وان فرعون قنا فرعون چې لعال فی الارض خامخ اوچتو په دې ځمکه د مصر کې من ځان ډیر اوچت غنلو متکبر وانه یقینا من المسرفین خامخ د زیاتی کوونکو نو مسرفین په معنا د مشرکین راځي مشرک وقال موسی تسلی موسی علیہ السلام خپل ملګرو ته ورکړي ځکه دی باندې مصیبتونه شروع شو د فرعون د طرف تکلیفونه سورۃ اعراف کې تیر شو ویل موسی علیہ السلام زما قوم ان کنتم آمنتم بالله کتاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې فعليه توکلوا
نو خاص په هغه باندې ځان وسپارئ توکل په الله وکړئ ان کنتم مسلمین که تاسو حکم منونکي یعنی فاصبروا واثبتوا د ان جزا ده فقالوا ندیم ویل دیم خب با همتو دوی ویل علی الله توکلنا خاص په الله باندې موږ ځان سپارلې ده معلومه شو توکل سره سره دعا به مرګري کې نو دعا یې وکړه ربنا زمون رب لا تجعلنا مگر زو فتنه للقوم الكافرين ازمائش د پاره د قوم کافرانو یا الله د کافر د پاره ازمائش مگر زو معنا چې عذابونه را راکيو سزاګان راکيو ذلیل کيم دا معنا یا الله دی امتحان نم بچ کئ نه کامیاب هم کپدې کې ونجنا من لنجات راک برحمتک فخبر رحمت سرا د الله رحمت ګور الله ته وسیله د الله نومونه او صفاتونه الله ته وسیله کې کنه یا الله په د خپل رحمت په وسیله باندې موږ له نجات راک من القوم الكافرين د قوم کافرانو نه او دا دعا ده چې کلم د کافرانو او د ظالمانو طرف نه ظلمونه زیاتیږي په مسلمانانو په تا خوف راشي چې الله مکه زدي حوادث سره مخامخ نشم غواړي چې الله دې بچ کی دا دعا کوه چې ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين دا دعا غواړه واوحينا بیان د امور مصلحه او وقت د مصائبک د امتحان وخت راش الله ته متوجه شه موسی عليه السلام قوم ته سوي چې په مصر کې ځان لا په خپل کورونو کې عبادت خانه جوړې کړي او بس منځ کوي واقیم الصلاه دا باز خلک کوي واقیم الصلاه نظام ته وي موسی عليه السلام دلته نظام قائم نظام غو فرعون سره دی په لاس نه عبادت وکي کور کې دن څنګه نظامی منا د الله بندگی وکي قران سره غپ لګي دا ظالمان واوحینا موږ وحی کړو موسی علیہ السلام ته واخیه او دا غرور ته هارون علیہ السلام ته تبوا چې جوړ کړي منا تیار کړي لقومکم د خپل قوم د پاره به مصر په مصر کې بیوتن کو آبادی جوړ کړي او عبادت خانه جوړ کړي کور نو آبادی نه جوړ کړي وجعلوا بيوتكم او جوړ کړي د خپل کورونو کې قبلتن زید منز الت قبله ته متوجه شي من الله واقيموا الصلاه پابندي کوي د مانځ او بشیر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته چې الله به فلاح راولېږي او الله هم کامیاب وقال موسی دې ته د موسی عليه السلام خیره وي فرعونانو ته وکړه وقال موسی او فرمایلی موسی علیہ السلام ربنا زمون رب انک یقینا ته اتیت فرعون تا ورکړې فرعون ته وملئه او داغه د قوم مشرانو ته وملئه او غټانو د قوم داغه ته ملأ چې کومه دربار کې وزیرانو غټان یا الله تا فرعون د قوم غټانو ته ورکړې زینت ډول او اموال او مالونه په الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ربنا زمون رب ليضلوا عن سبيلك ليضلوا کذا الله د عاقبت دا د انجام چې دی گمراه کوي خلق اړي خلق عن سبيلك استاد لارنا یا الله تا فرعون لا او د قوم غټان دومره ډول او زینت ورکړي مالونه دولت حکومت چې دا خو خلق د الله د لارې نه په دی باندې کړ ځکه خلکو له لالچ ورکړي اقتدار ور سره دی نو د دې دا مالونه سبب دی د خلکو د گمراه کولو نو ورته خیره ربنا تمس اے زما ربا بیکار کا طمسرا ولا على اموالهم د دې په دې مالونو باندې من ختمه کوله طمس دې ته چې اواري کې ختمه کې د دې په دې مالونو باندې طمسرا ولا من بیکاره کوله کوټه کور لیا الله واشدد على قلوبهم وسفترا ولا د دې په دې زړونو باندې فزړه ولا مهر ولګوا چې دا دون ظالمان دي ایمان ته نه راځي او ظلمونه شروع کړي فلا يؤمنون دي ایمان نراوړي حتا تر دې پورې يرول العذاب الالم چې ویني دي عذاب درناک لرم سو پرې به درناک عذاب نه راغلي دي ایمان نراوړي نسميږي دا معنا اوس قبولیت د دعا د موسی عليه السلام قالوا فرمایل ورته الله قد اجيبت دعوتكما يقينا قبول شو دعا استاسو د دعانو ځکه ابو العالی رحم الله فرمای دعا موسی وامن هارون دعا موسی علیہ السلام کول او هارون علیہ السلام په امین ویلو الله ورته استاسو د دعا ما قبول کړل او ګور بیا د دین سلويخ کال بعد فرعون تبا شوه موږ سونه تادی کوله دعا کوو نه قبلي پیغمبران تادی نه کوي
الله ورته دعا قبول شو 40 کال بعد فرعون تباه شوی د امتحانی ازمایش فاستقیما پس کلک شي په خپل طریقه باندې معنا دا د خپل دعوت جاری ساتي ولا تتبعان يوم روانه کې تاسو دوانه سبیل الذين فلار دا کسانو لا يعلمون چې غوی نه پويږي وجاوزنا وسغ نجات د بني اسرائيل او د موسی عليه السلام د دعا د قبولیت دا وخت دی وس وجاوزنا پوری استلمنګا بمني اسرائيل البحر د دریابنا فاتبعهم فرعون ورپسې لاړ رستو فرعون و جنوده او دا غلخ کر بغيان د وجد زدنا وعدوا او وجد دشمنی ډیر په زد او په سرکشه او په دشمنی را روان دي لخر سره د فرعون بس دی خو پورې وته لوغي الله راګیر هغه حالت ذکر کیږي د اختصار دی واقع کې حتی تر دې پوری ذات رکه الغرق کله چراګیر کړي فرعون لر غر کېدو قال نو چغې کړي ګور دي ته هغه بي وخته د ایمان اعلان کول د عذاب په وخت به ایمان دا نه منځوري توبه نه قبليږي په داسې وخت عذاب نه مخکې توبه پکار نو قال دی فرعون چې کړه امنت ما ایمان راوړی دی انه په دې خبره چې یقینا شان دا دی لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا الذي سوا دا غذاتنا آمنت به چې ایمان راوړی پاغه باندې بني اسرائیل وانا چې من المسلمین زوز غاړه کې خودن کې هم د الله توحید ته من المسلمین دا هغه چا نه یم دا هغه چا د ډلې نه چې هغه د الله توحید مني ګور دونه وګدو د مددونه راخ کړ چا منت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین المسلمین نے سمعنا دا امام قرطبی ای من الموحدین آغا توحید والا نعمه چې دا الله رب العالمین توحید من له غیته انقیاد کړي دلته ورته الله رب العالمین ویل آل انا بعض جبرئیل علیہ السلام هغه ورته آل انا ای وست توبې وبس وست مسلمانی زنګ پښتانه کله پقاري اوس نه سړی زوی شي مړه اوس په ورته سم نه سړی کې دی کنه هغه یو چا وی مارته ویلی چې مړه نیخ شو خو د مرګ نه پس نیخ شولې مار چې دا کوګو ګروانی و چا ورته نه سوي چې مزه ګوره سم سیده نتل نو چې بل ورځ لار کې پروتو نه دا مار چې مړ شي به سیده شي وای مړه سیده شوی خو د مرګ نه بعد سیده شو څه پیدا کین فرعون هم توبه ویسته خو به وخت ویسته ذکر ته آیا وس چې کوم دې ته توبه وباس وقد عصيت ويقينا تاونا فرماني کولا قبل مخکر دین وكنت ويت من المفسدين د فساديانونا اوس پر دې فسادونه کول اوس بت سميږي فاليوم ننجيك ببدنك اوس ورته الله وي زتاله یو بل د عبرت نه خګرزوم هغه دا چې ستاده بدن غاړي ته کومه چې روسته خلکو د پاره عبرت چې دا هغه دی چې هغه د ویلې زب رب يمنوذ بالله انا ربكم الاعلى چې خلک دې تماشا وکړي فاليوم ننرز ننجيك مونږ ربچ کو یعنی پورتکو به بدن کستا بدن لتكون د پاره دی چې شی تلمن د پاره دا غچا خلفک چستا نورست راځي آیتن یو نه خدای عبرت خلق لرب عبرت وان كثيرا من الناس يقرن ډیر د خلقنا عن آیاتنا زموږ د ایتونو لغافلون خامخا به خبر دی ان ځان غافل کړي ولقد بوأنا بني اسرائيل اوس ذکر کوي حال د بني اسرائيل دی الله به رست خولي حالات ورکړه ځکه چې توحید قبول کړه ولقد بوأنا یقینا زیور کړه مونږه بني اسرائيل ته مبوء صدق زید رښتینوالی من مزیدار شام زمکوا یا د مصر زمکا دا سیدا د به رست شام ته تللی دي صدق چې د مبوء صدق دا په صفت د قول په صفت د مکان په صفت د جملې د ټولو کې راځي صرف د قول صفت نه ده په دې باندې عرب چې د یو سیز مدح کوي اې د پاره ذکر کوي ورزقناهم من دوی رزقنا ورکړو من الطيبات د پاکو خوراکونو نه فمختلفون دوی اختلاف نو کړي د الله په توحید کې حتی تر دې پوره جاءهم العلم چراغ دوی ته علم د تورات وس اختلاف کوي لګي دا ولرستو هغه تکذیب ولا حالت ذکر کوي دي کې به ورستو تورات نازل شوه د به په اختلاف راغی په توحید
یا علم نه مراد دی علم د قرآن. دوی اختلاف نه کوي تر دې پورې چې ورته علم راغی معنا قرآن را نازل شو. صحیح دا د علم د تورات مراد دی. ان ربک یقینا ستا رب چې دی یقضي بینهم فیصله به کوي د خلکو په مابین کې عملي فیصله قیامت په ورځ باندې فیما په هغه څه کې کانو فی یختلفون چې دوی پای کې اختلاف کوو. فإن كنت فی شک مخکې اختلاف د اهل کتابو نه اختلاف په سبب د شکی کنه. دې آیت کې د شک زائل کولو طریقه ذکر کړي. آیت کې خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته مراد تی کافر دی. فین كنت پس کا چرته ته مخاطبه فی شکن په شک مما دا کتاب نازلنا چې نازل کړي الیک تا ته زما نبی فاسأل الذین نو تاسو کدا کسانو نه یقرؤون الكتاب چلول کتاب من قبل کستان مخکې. اب هم درته وایي بعض وی د شک نه مراد دی د زړه تنګېدل. نبی کستا زړه تنګېږي ته دا دعوت کې او خلک مقابله کوي نه مني ته د مخکنو کسانو نن تاسو که چې دا قرآن لولي. اب هم درته وایي چې آو ستا دا خبره حقه ده. په مخکنو کتابونو کې هم دا شته دی. یا دا خبره بنا بر تعلیق ده که ته یې په شک کې معنی شک نه کوي نبی علیه السلام. ځکه نبی علیه السلام فرمایي لا اشک ولا اسأل، نه شک کوم نه تپوس کوم د چانه. تپوسو که د هغه کسانو چې لولي کتاب ستانه مخکې مناغیب هم تایید وکړي دې مسئلې. لقد جاءك الحق یقینا راغلی تا ته حق من ربک ستا د رب د طرفنا فلا تکونن نو ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه ولا تکونن او ته مه کېږه من الذین د هغه کسانو نه کذبوا بآیات الله چې دروغجن ګڼي آیتونه د الله فتکون من الخاسرین نو ګینې شی به د تاوانیانو نه. ان الذین سره زجر منکرین یقینا هغه کسان حقت علیهم چې پوره شوې ده او ثابته شوې په هغې باندې کلمت ربک فیصله د عذاب ستا د رب لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ولو جاءتهم اگر که راشي دوی ته کل آیت هر قسم نښه چې راشي دلیل ایمان نه راوړي زدیان حتی تر دې پورې یرو العذاب العلیم چې ویني دوی عذاب درناک. او دا ایمان به فایده نه کوي کنه. وهذا الایمان لا یفید دا ایمان فایده نه کوي چې عذاب ویني به ایمان راوړي. هغه فرعون له فایده ورنکړه کنه مخکې تیر شو. فلولا كانت قريه وس ذکر د توبې د قوم د یونس علیه السلام دی له اوس ایمان فایده ورکړه ولی په وخت توبه وکړه. فلولا كانت قريه ولی نو یو کلی والا امنت چې ایمان راوړی په وخت باندې فنفعها ایمانها نو فایده به ورکړی هغې ته ایمان راوړل د دې کلي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام چې دا کار یې کړی دی چې په وخت ایمان راوړی دی. دوی نه وروسته به راشي دوی چې کله یونس علیه السلام لاړو که نه الله خو ورته نه ویلي چې وځه که نه ځکه بیا الله په امتحان راوسته مۍ په خېټه کې واچو. خو چې دوی نه لاړی دوی سوچ وکړو هلکه پیغمبر خو چې د کوم قوم نه لاړ شي او خپی دا خو د الله په حکم ځي او بیا عذاب راځي. راځئ چې ټول راوځو توبه وباسو. هوښیارو ټول راوته توبې الله ته ویستله بس الله ما بچ کړه ځکه عذاب خو لا راغلی نه دی که نه مخکې نه توبه ویست. بیا یونس علیه السلام چې کله الله د مهي د خېټې نه را بهر کړو الله ورته ویلې ورشه قوم له هغوی ایمان راوړی دعوت پکې کوه. نو بیا الله ولېږلو الی مئة الف او یزیدون سوره صافات کې به راځي 100,000 کسانو باندې 100,000 په دغه وخت کې د قوم 100,000 آبادي و دغه علاقې ټول ستا تابعدار شوي دي او اوس به نور هم زیاتېږي دعوت پکې کوه بچي به راځي نور به صحیح کېږي. دلته الله دا د فایدې دپاره اوس راوړه دا واقع په ټول قرآن کې دا واحد ځای دی چې دلته الله دا واقع راوړی دی. دې وجې نه دي صورت ته نوم مخې صورت یونس چې د یونس علیه السلام د قوم تذکره الله کوي چې دوی په وخت توبه ایستلې ده نو چې د عذاب نه مخکې توبه وباسي دا فایده ورکوي. فلولا كانت قريه نو ولې نو یو کلي والا چې دې کلي والا ولا توبې فایده ورکړه. دا کله چې دا نینوا علاقه د نینوا ولې نو یو کلي والا امانت چې ایمان راوړی فنفعها چې فایده ورکړی ایمان د هغې الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام چې یونس ابن متى علیه السلام لما آمنو کله چې دوی ایمان راوړی وکشفنا عنهم مونږ لرې کړلو مونږ واړو د دوی نه عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ فی الحیات دنیا په دې ژوند دنیاوي کې ومتعناهم ومونږ دوی له مزې ورکړې الی حین تر یو وخت پورې دنیا کې الله اوسول یو وخت پورې مزې
ولو شاء ربک تسلی نبی علیہ السلام ته چې ګوره ایمان په مشیت د الله دی ته مکلف نه دی خلکو په ایمان یې زمانه وي لکه څنګه چې یونس علیہ السلام مکلف نه و کنه الله پاک په تړه کې واچول قوم توبه ویسته ولو شاء ربک کو غوښته وستا رب لآمن من نو خامخا به ایمان راوړی هغه چا فی الارض چې په دې ځمکه کې دي کلهم ټولو جمیعا په یو ځای په جمع افانت تکره الناس آیت په خلکو زور کولی شي نبی چې اکراه پې وکړي د اکراه ایمان خو قبول هم نه پرېږده بس دعوت کوه خالي افانت پسته تکره الناس ته زور کولی شي په خلکو باندې حتی تر دې پورې یکونو مؤمنین چې شي دوی ایمان راوړونکي ان دې دپاره پې زور کوي چې ایمان راوړي وما کان لنفس الله فرمایي دا زما په اذن کېږي زما په توفیق کېږي دا کار وما کان دا راځي دپاره د نفي د امکان ممکن نه ده نشي کېدی لنفس دپاره د هېڅ یو نفس ان تؤمنه چې ایمان دې راوړي الا باذن الله مګر د الله په اذن باندې من بتوفیق الله ويجعل الرجس او اچي الله تعالی پلیتی نه مراد څه دی الکفر والعذاب والخذلان کفر شرک عذاب خذلان شرمندگی علی الذین پاک کسانو باندې لا یعقلون چې عقل نه لري منع عقل نه کار نه اخلي د انبیاء په دعوت کې سوچ نه کوي قل انظروا تو ورته وایه زما نبی دعوت د منکرینو ته د فکر د تفکر دعوت ورکوي فی الدلائل العقلیه چې د عقلي دلایل خو فکر وکړي کنه قل انظروا دی خلکو ته وایه زما نبی لږ نظر وکړي فکر وکړي ماذا فی السماوات چې څومره دلایل د توحید دی په دې اسمانونو په دې ځمکه کې وما تغني الآیات او فایده نه ورکوي دا دلیلونه والنذر او د یره ورکوونکي پیغمبران او دغه رنګه داعیان عن قوم هغه قوم ته لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي ضد او عناد پکې وي دلایل راشي نذر راشي یره ورکوونکي راشي دې قوم له چې ایمان نه راوړي ضد پکې نو یې فایده نه ورکوي فهل ينتظرون تخویف دنیوي منکرین پس دا خلک انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر پشان د واقعاتو دغه کسانو خلو من قبلهم چې تیر شوي مخکې د دوی نه دی انتظار نه کوي مگر د دې چې د مخکنو قومونو په شان عذاب پرې راشي قل ته ورته وایه زما نبي فانتظروا پس تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین یقینا زم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه یما ثم ننجي اوس الله وایي بیا دا هم واورئ ننجي منگا نجات ورکڑے دے منگ بچکڑی رسولنا اخپل رسولان والذین آمنوا وغا کسان چی ایمان روڑے دے عذاب چی راشی رسولانو داغی تابدار بچکی گی سمرا واقعات چی گورے سورہ عراف کی مکی تیر دین بعد سورہ ہود کی مرازی انشاءاللہ کذالک حقا دق شانت لازم دا علینا پا منگ بانی ننجی المؤمنین چی منگ نجات ورکو مومنانو تا قل یا ایوہ الناس دیکی دی تا دعوت دے خلقو که شک کی ای زما دی دین نا او زما پا دی مسئلہ کستاسو شک دے نو راشی لک سوچ خو کئی زما پا دی خبره کی کنا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ زد اللہ رب العالمین بندگی کو او زد چکم دے دا آغا چا بندگی نکوم چی دا اللہ نے سیوا دی آغا اللہ چې تاسو باندې مرګ راولي د هغه الله بندګي زه کوم ژوند د مغه درکړی مرګ هم د هغه په لاس کې دی مطلب دا دی که څوک شک کوي په دې دین اسلام کې نو دوی ته دا ووایه هغه اصل مسله د توحید ورته بیان کړه د آیت مقصد دا دی اصل کې قل وایه ای زما نبي یا ایها الناس یا خلکو ان کنتم فی شک که تاسو په شک کې من دیني زما د دې دین نه یعنې فاستمعوا لازالة الشک لږ غوږ کښېږدئ د خپل شک د ازالې لپاره زما دې خبرې ته فلا اعبد الذین پس زګوره بندگی نه کوم دا کسانو تعبدون چې تاسو بندگی کوئ من دون الله سوا د الله نه تاسو چې چا بندگی کوئ دا دربارونه دي او دا معبودان هم جوړ کړي دي زینب د چا بندگی کې فلا ولكن اعبد الله لیکن زه بندگی خاص کوم د الله لپاره الذي غزاد دی توفاکم چې مرګ راولي پتا سبحانه و امرت ما ته امر کړی شوی نه کون من المؤمنین چې يم دې زه د مؤمنانو د ډلې نه ماته الله دا امر کړی ایمان والا چې شرک نه کوي ستاسو په شان زه به د مؤمنانو د ډلې نه وان او دام راته ویلې شوي ان وقیل لي ان اقم وجهک او ما ته دام ویلې شوي دي چې برابر کا وجهک خپل مخ مراد ټول نفس
للدین دی دین ته حنیفا په داسې حال کې چې کلک به ولاړې د الله په توحید باندې. حنف کې معنا د کږېدو ده که نه، زه به مایل یم د ټولو باطلو نه، د دې نه مې ځان مایله کړی دی د الله په توحید کلک ولاړ یم. زه چې کوم دی ما میلان کړی د ټولو باطلو دینونو نه، این اورېدلی یم د الله په توحید ولاړ یم. او دا راته ویلی شوي ولا تکونن او ته مه کېږه من المشرکین د مشرکانو د ډلې نه. نو دغه رنګه دا هم راته ویلی شوي چې ولا تدعو او نه برابلي د مدد اواز به نه کوې من دون الله سوا د الله نه ما هغه چا ته لا ینفعک چې فایده نه درکوي تا ته ولا یضرک او نه دله ضرر درکولی شي. فإن فعلت که دا کار دی وکړو د الله نه غیر د بل چا نه مددونه وغوښتو چې یا فلان مدد یا فلان مدد، فإنک پس یقینا ته به اذن په دغه وخت کې من الظالمین د ظالمانو نه یې. وإن یمسسک الله دا علت دی د مخکې دپاره چې علت په شان چې ګوره لایق د بلنې ګوره صرف الله دی، ځکه ضرر الله لري کوي بل څوک نه لري کوي. مشکل کشا صرف یو الله دی. دا اوسه پورې دا چغې والې دي مشرکینو دلته علي به دا کار وکړي پلانې به دا کار وکړي رضی الله عنه، علي رضی الله عنه هغه نه موږ مدد غواړو. هلکه مدد خلک د الله نه غواړي. چې شرک دې کو تو یهودي او شی شوې ته به صحیح چې هغه ته به ټینګ شي. توحید والا توحید په عقیده به د یهودي او د نصراني او د مشرک مقابله کوي. او چې کله ته شرک کې د غیر الله نه مددونه غواړي دربارونو ته پروت تا او په هغه کې څه فرق دی؟ یو شی تم د مسلمان دشمني د مسلمانانو ویني په عراق کې او په شام کې او په ټوله اسلامي دنیا کې او هغه هم تویي څه فرق؟ وإن يمسسك الله كورسي الله تعالى بضر كم تكليف فلا كاشف له نشتري لركون كداغي إلا هو سوى داغنا. الله فرمایي که تکلیف در باندې راغی د الله نه سیوای بل هیڅوک نشي لرې کولی. الله خپل نبي ته وایي چې ستا مشکل کشام زه یم، ای نبي زه به دنه مشکل لرې کوم. وإن یردک او که الله اراده وکړي ستا دپاره الله اراده وکړي بخیر د یو خیر رسولو چې الله وایي زه د خپل بنده ته خیر رسوم. که اراده وکړي الله تعالی ستا دپاره د خیر نو فلا راد لفضله نو نشته دی څوک رد کوونکی واپس کوونکی د فضل الله. یصیب به ورسوي الله تعالی دا ضرر او خیر یا به کی ضمیر صرف خیر ته راجع ورسوي الله دی لره من یشاء او چا لر چې وغواړي من عبادي د خپلو بندګانو نه او دغه الله بخښنه کوونکی رحم والا دی. قل یا ایها الناس ترغیب قرآن ته ځکه دې سره شکونه ځایله کېږي. وای ای زما نبی خلقو قد جاءکم الحق یقینا راغلی تاسو ته حق من ربکم ستاسو د رب د طرف نه. حق قرآن دی او حق تفصیل دی توحید چې دا مخکې بیان شي. فمن اهتدی نو چا چې هدایت موند فانما یهتدی نو یقینا دی روان دی په هدایت لنفسه د پاره د خپلې فایدې. که په دې حق روان شي او هدایت دی وموند خپله فایده دی. ومن ضل هغه څوک چې ګمراه شو واوړېدو د حق نه فانما یضل علیها نو یقینا دی واوړېدو تاوانې په همدې نفس باندې دی. دوه ډلې شو که نه چې حق بیان شي څوک په هدایت شي څوک ګمراه شي. وما انا او زه نه یم علیکم په تاسو باندې بې وکیل ذمهوار. واتبع تسلی نبی علیه السلام او تشجیع ده په دعوت باندې نبی صلی الله علیه وسلم. اے نبی تابعداري کوه وحی بیان کوه پروا د چا مه ساته. واتبعوا تابعوا سما دا غسیوحا الیکا چې وحی کېدی شي تا ته نبی. واصبر او صبر کوه حتی تر دې پورې یحکم الله چې فیصله به راولي الله تعالی وهو خیر الحاکمین او دا الله ډېر غوره د فیصلو کوونکو نه دی. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک.